أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الأنعام مفسرین د سورۃ بارک دا خبره لیکي چې کله دا سورۃ نازلېدو نبی صلی الله علیه وسلم باندې په یو شپه کې یو دم نازل شو ټوله تر دې پورې چې اسماء بنت یزید وای کومو کمانه چې نبی صلی الله علیه وسلم سورو نږدې و چې دغه اډو کې مات شي د وجه ثقل او دروندوالینه تقریبا اوه زر ملائک د دې صورت د بدرګۍ د پر الله را لګلو ابن کثیر لیکي او ټول تسبیحات ویلې سبحان الله. وشت صورت دی ولې صورت د شرک درد د پاره عرب د صورت مخې سره ده سورۃ المائده کې الله رضی قباحتونه بیان کړل چې لوزینه مات کړو. دې صورت کې وایي چې دای د ماتوالینه یو د توحید عقیده وا زګه د خلکو شرک په تحلیل او تحریم کړو. د دې معبودانو به کوم شی حرام کې هغه حرام غنو چې کوم به حلال کې حلال. نو دې صورت کې الله دې مضمون باندې رد کې او دا خبره کوي چې د توحید عقیده ته ویل شي چې کوم الله حلال کې حلال او چې کوم حرام کې حرام. سورۃ المائده کې الله رد کوي بری شرک باندې چې ایڅو په هیڅ یو شي کې د الله سره شریک او برخدار نشته هغه عیسی دی او قبل. دې صورت کې بل الله عقل ډیر دلیل راوړي. عقل دا تقاضا کوي چې مخلوق دې محتاج او خالق د حاجت روي. به هر صورت الله تقریر دی هر تقریر به هدف او غرض لري. دې صورت کې د الله تعالی مقصد هغه د توحید ثابتول کله برتو کې په شرک العلم بالتصرف في الدعاء. یہ انسانانو په اسمو کو اسمانونو کې چلیږي نو د یو الله امر ارامت چې ویل کېږي یو الله له کله په قباحت د مشرکین ذکر کی چې دا ډېر بد خلک دي اوران کله په عقلي دلیل ذکر کې دې مسلې د اثبات د پاره الله یو دې څخه دا دلیل لري. کله بشارت ذکر کی هغه موحدین الله چې کوم د توحید والا دي جانب مقابل له قباحت او بدی کې سنمونه بد الله راوړي. اول باب زګ دي څوي شي دي اول آیات کې الله دعوه کوي الحمدلله صفاتونه د کمال خاص الله لدی دی دلیل لري ځکه خلق السماوات والارض مکه واسمانونه پیدا کړی تیرې اورن اگانې ثم الذين سر به زجر ورټنا ډیر د انسانان دي چې دې زورور الہ سره نور مشرکان جوړ کړی دي مړو ژوندو کې. دویم نمبر آیت کې الله ابل عقل دلی ذکر کی دریم کې ورد د شرک علم می څلورم او پنځم کې الله د خلکو لرټنه ور کې بدري صفاتونه اعراض کوي تکذیب کوي استهزاء قرآن پر ټوکی کوي قرآن منینا کله چې قرآن ورته بیان کړی شنو مورجینی ستې مخاړی. شپږم نمبر آیت کې الله د دنیا د عذاب نه یې بیان کړي
مقصد باندې کې جواب دی او سوالي چې اخلاق به کمزوري ونه ځکه الله برباد کړو الله وی چې علم کمزې ور کړی تاسو نه وو بارون نه پیرا ورولي وو ووم نمبر آیت کې والله عینات د خلکو ذکر کی کدی خلکو باندې دا قران یو دم نازل شي ولا شنو باندې مسکینو به مو چې دا دروغجن کتاب دی دا سحر دی اتم کې بل لارټنه ور کې بده خبره چې انسانانو د اعتراض هم به زیاده کړه نه به حق نو پکار دا چې ملائکه سره راغلي وي نه هم پورې ودا مضمون لسم کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلی دین ورسه به بل باب د سورې فاتحه نه تر سورې انعام پورې دا یو مضمون الله تشریح کې چې خالق الله دی پیدا کون کې د سورې فاتحه فاول کې مې الحمدلله د سورې انعام نو سورې کا پورې الله دویمه مسله شروع تشریح کې چې ګور رب هم الله دی تربیت ماغه کوي د دې سورۃ اول کې به وایي چې الحمدلله د سورې کهف نو سورې سبا پورې بدري مضمون روان کې چې برکاتم الله چوي انته به وایي الحمدلله د سورې سبا نو سورې ناس پورې ضرورم مضمون بیان کې چې ګور ازمکه الله ختم کی اسمانو نار څخه قیامت برش ټول بد الله مخلوت رګي به وایي الحمدلله او دا ټول سورې فاتحه کې الله راجم کړی وو الحمدلله یو صفاتونه د کمال خاص الله لره دي دې ته ویل شي دعوا اے انسانانو د اساس معبودان نه څه کولې شي نسل کمال صفات لري نه حقدار د دې شي دوی لري رکوع شي سجده دي او شي رامه شي نظرانه عبادت بلکې دا چې کېږي نو یو الله لا الذي سروس دلیل راوړي کمال صفاتونه الله پر ولې خاص دي وجدا چې کار کړي لري الذي الله غزا ده خلق السماوات والارض چې هغه پیدا کړی اسمانونه او د قشان د ازمکا اسمانونه پیدا کړی دي دا واسمانونه سما او سماوات لفظ تقریبا قران کې 300 کرت الله ذکر کړی دی کله چت کله ورېز کله باران اسمان دي کې به نور مخلوقات پیدا کړي سپوږمۍ ستوري دی ورېز نور ملائک به بر دغه کرسی او عرش جنتونه نو ته پوښتنه کوم چې تاسو معبودانو د الله سره په دې مخلوق کې کوم کار کړی دی ستوره پیدا کړی ابل نه نو ځکه الحمدلله کمال ځکه الله را خاص دی الارض مفرد مفسرین وایي دې کې معنا جنسي ده یو نو پر ټولو باندې اطلاق کیږي به چون کې انسانان په دې اوس مکه باندې اوسېږي نو ځکه مفرد تعبیر الله وکړو بل حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم تشریح کړی یو لويز مکه چې څوک د چان لاندې کې نو طبقه مکه والله د غاړه کې وروا شي قیامت کې جو سره راکاګا قران مجمل د حدیث تشریح ده بل دلیل پیدا کړی الله تعالی تیری او نور او رڼا الظلمات تیری پیدا کړی د شپې د ورځ درې رڼاګانی پیدا کړی نو ذکر کمال صفاتون الله پر خاص دی په خلاف د نور مخلوق د اس نشي کولای نو هغه معبودان نه دي ثم الذين سروا الزجر د زمکو اسمانونو د ټول مخلوقاتو تنظیم الله کړی لیکن به قمقل مشرکین شتا یو کمزوري بنده د الله سره شریک په دې طریقه چې داخل کوله بچي ورکی اولاد د عزت او د ذلت د صحت او د مرض او د مال او د غد
مالداري د بادشاہي انتظامات کوي د څومره انصاف لري الله داخله کار چا کړي بندگی چا کوي شي ثم الذين بيغ انسانان كفروا بربهم چې انکار کړي د خپل رب نه یادلون بل څوک برابرۍ شي کمزور دي زور اور سلام یادلون معنا بل څوک برابر کی دوی به ول الله خو کوي لیکن مخلوق هم ته کم نه دی یادلون کې معنا د عدل ده کله به کې معنا د عادل ده الله نه مخاړي بل دلیل د دې خاورې نه د اساسو پیدایش شا کړی دی الله نو دلیل په دې معنی چې اڅو د الله سره به صفات کې شرک نشه الحمدلله کمال الله لده کنه معبود ما غلي هو الذي الله ذاته چې تاسو پیدا کړی من تو ان د خټې نو خو نه پیدا کړی خټه نه موږ پیدا کړی اساس کړه منه نه مفسرین جواب کوي خلقه معنا پیدا کړي تاسو پلار بابا یادې زموږ استاد نیکو الله رخاور نه پیدا کی دویم قول مفسرین دا ذکر کوي تاسو پیدا کړي د خاورې غنم دانه د سبزی وغیرہ د خاورې کې راوشي مور پلار غوخري دینه بیوینه جوړ شي اساس کړه منه دینه ورسه به موږ تاسو پیدا شو زما ته پلار رزمه کې پیداوار خورلې کنه سبزی خورلې دا غنم دانه منی دی جوړ شو منس کې مونږ رالو سورې حج کې به ترتیب ذکر شي مور او پلار یو ځای سروي خوري دا منی خلق دینه به ټینګ وینا به جوړې شوی غوکا به کرپندې به ډو کې به غوکا به صاحب کې الله واجو به دنیا لرش ثم قضا فی الله تعالی مقرر کړی دا جنن نیټه حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي روایت عبد الله ابن عباس انسان شکر د مور پر رحم کې تکمیل شي ملائکه الله راولېږي د دې نیک بختی بدبختی رزق مرګ عمر ټول ولیکا الله یې نیټه به مالک لري سمو خیال له استاد معبود چنو تر آمدد شوی نظرانی ورته کوي قسم سي موارد ورته سپاری لري آیا ستاپ دې پیدایش کې ستاپ دې نیټه کې سره زری پانداز کار د کړي دی نه معبودم دانه دی کنه معبود ابل شو دې چلا دی وسمر عمر والا یمونګه واجلون دا نیټه چې دا الله معلوم را اندو د الله سلام زموږ اوسودار چې عمر الله معلوم دی پتن لې کړه ومړ کېږي بکم شکل بمړ کېږي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي الله چې کله د اشاره مرګ په سلو کې وزیرا کی کارول پیدا کی مثال د اسباب برابر شي کنه وی ټکر شو مړ شو و زجر ثم انتم بتاسو الله وی شک وی تم ترون کې معنا د شک دا یره کې معنا د میراو د جګړې بل دلیل د دې اسمو کو اسمان نو دې پټو کار علم شاله دی معبود ما غلې کنه ستا معبود د علم نه لري وهو الله اغا الله دې په السماوات بر اسمانونو کې اولان دې اسمکه کې وهو الله في السماوات وفي الارض آیت باندې سوال لې دلته وی چې الله بر اسمانونو کې دې لاندې اسمکه کې دې برځه کې وی چې الله په عرش برابر دی دا ټکر راغی درې جوابونه مفسرین کوي یو جواب دا دی الله چې په نوم د الله بر ملائکه پیژني مونږه پیژنو مونږه الله یاد وغوي الله معبود شیخ عبد القادر جیلانی ویلو الہ دا من تیریږي تمت سره اعتماد په کوي ملائک چې کله فریاد کوي نو आवाज کوي یا الله مونږه مو یا الله مونږه وی شرکت پرې کړي دویم برم د الله اولوهیت دی اولاد د الله اولوهیت دی اسمانونو کې د الله امر شلیږي اسمه کې د شامر شلیږي الله دریم قول علماء ذکر کړي شایعات دي زمانه بانکا وهو الله اغا الله شری فی السماوات بر اسمانونو کې دی
بس نور وقف وکا وفي الارض متعلق قدر سيعلم پوره خاص په دې اسمه کې پويږي الله تعالی سرکم ساسو په پټ باندې وکارا ويعلم ما تکسبون پويږي پاکار جتا سکړې دې سم په کسب باندې يعلم السر واخفى دې مجلس کې موږ ناسو من او تاسو د یو بل ژوند په حال نه یو خبر الله پوهه دی اخفا دا معنا ده لس کال ورسه کوم ژوند دیو په دې ورځ باندې په دې سات باندې په دې منټو سکند کوم خبر چې موږ لري کې ګرځي موږ لا پته نشته هغه لا پته شته تمره وشت معبود تمره وشت عالم نو اسو سوال دی چې دومره قوي تربيت کوونکې مربي موږ لرو آیا موږ د چرته یو بل کمزوري خاله ورشو نه بس دل فریاد وکي د زمون په حال باندې پوهې دي ورس آیتونه کې الله سرټنه ورکه بدري شي بتونو مشرک له شداد دلایل ذکر کوي سیاراس کې زموړه د زمون اولیاء خو کم تي نه دي تاسو لګي کذب بالحق توحید رد کی قران ویل سره منم نزه ما كانوا بيساجون ټوخي دي پوری شروع کی ته خبر نه دلته مولا پیدا شوی هغه دا وشه ټول شینو سیماره واز الله دی استهزام الله تعالی پوری وکي پیدا بخلق دي نرازي دوی لرا الله من آیاتین ونخا من آیات ربهم دنا خود رب دوینا الا كانوا عنها مورجين مگر دي داخله دي غین راس کوونکی د سره منینا نه خمانه د الله ر قدرت دا یو زجر کتور د قران پیش کی نو دوی مړه د قران مراد موږ سره منونه حدیث سره منونه قران لا بگی شي مال پلار نک ویری دي چاغه په تور مثال په دیوال باندې سور شنو روان شو کله وی اغن ور راټل کړي شمس تبریز بابا باندې وی کړه ویدل چا سوال کې غوخه ور کړه ملتان کې خلکو له پیش کړه چې دا پخا کوي وی چې خلکو مخالفتو کې نور لوي راټیټ شه لاس کې ونی ولا پخا شو نور لوي شي بالکل د خلکو نه جګ نشي اوس سخته ګرمي دالته جواب د شمس تبریز بابا چې ته دی چې د بده لاس کې داغو کني ولو د نور باندې په خورم دا سره پولادونه جوړ نو په کار دا چې دم به ولي شي وګره مشرک سره عقل نه بالکل نو الله یې مخاړي سره منینا کله وی ابل شه درې پرې کچکول کې راوانی کله وی ایو چې ولان هندستان کې اتوري چوار کلاړ تاجکستان لول ویدا کله وی سړی سواد کې هم سې چوار کدل تر ول ویدا کله اخو موسی چې او ماران نکټ جوړ کې د پاسو پیسم نه سودا عقل منی د انسانو غدا سو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي مار لړم او جنیدا په پاسه سملی د اسګي د اولیاء دشمنان هم داخله په خپل دي مخلوی تیاړي فقط کذبوا یقینا د خلکو تکذیب کړي بالحق له توحید او لما جاءهم شکر دوی لراغه فسوف ياتيهم الله يزرد شراب شدویلا خبرنا ما كانوا به يساجون دعوت سو شدوی کړي پولیس استهزاء ٹھیک ده نن توحید پر خان دی قران پر خان دی واسه الله پات کېږي خو نو یو ورځ به دې پنجاب باندې پوه شي دا څومره لوی جرم کړي لري ورسات کې دنیا د عذاب نه یره اسګه یو درې انعامات هم ذکر کړي مقصد بلې کې جواب د سوالي د خلکو ویل چې ټیک در مخ خلک الله برباد کړي او کمزوري او مون طاقت لرو فوج لرو سیاست لرو اقتصاد لرو ملګری لرو لکه يهود نصارا چې اوس دا خبري کوي آیات کې الله جواب کوي چې مړه هغه مخ خلک تاسو ډیر مضبوط واغه ما دل کړ تاسو په ګلاس صحیح سمودیانو ګوري څومره پاخه انجنيرانو غرونه تراشل فرعونانو ګوري څومره یو چت شیشرو حامان دیو ګوري څومره چت وزیرانو قانون دیو ګوري څومره چت مالدارانو قوم د شعیب علی السلام ګوري څومره چت تجارانو لیکن چې الله عذاب را شل دا شنه به هیڅ کار نه دي دې باندې سړی نشي بچ کېږي دا ده او هغه ده بچ کېږي بس توحید باندې ټول اقسام د بندګۍ والله پر خاص علم يرو یا داخله کنه ګوري کم اخلاقنا ډیر موږ برباد کړی لري من قبل مخیدون من قرن پیړې
سلسل کاله پیتیر شي کم احلق نه استفهامي څومره یا خبري دې شغب الله کمزوري ونه جواب زم ورکړو د خلکو لا فلارځ پرېزمه کې ما پاغه اندازا چې نه مدر کړي لکم تاسو لرا نو مکن تاسو سوې روي موږ پلان یو بنگله لرو کالونی لرو محله لرو کورم جوړ کړي دي کوم بندوبست کړي د وبو شمنونو د زیره زمینه د فلان او فلان الله دې هغه خلکو د شیا باندې نه چې تاسو قطن د سره دینه سي امو دردل کړو دویم وارسلنا السماء الله امر علیکله او باران علیهم په دې باندې مدرارن چپی چپی ضرورت مطابق سم مفساتلی مولا وای دریم وجعلنا الانهار الله امر زولین يرنا تجری چې بيد بد دوی لاندې دې څه مطلب تحت تصرفاتهم لار به شردي کې نقشه جوړو سامونه ویل نه مړه دې بل ځای کې نقشه پکار ده نو کوم ځای کې چې دې نقشه جوړولې دا نیرونه اړول یا من تحت اندامن من تحت القصور یره د شي بنگله جوړول پکار دي لاندې وبرواني الله دې شي عجيب نقشه څه شو واحلقناهما الله تسنس مکر برباد مکر به ذنوبهم په سبب د ګناهونو پیدا مکر من بعدهم د دین اور استقرن پیړې نورې بدمعشان والله ولري مکر زئی ورسا کې دی بل عنایت دوی به ویل چې دا قران دی یو دم راشي الله چې یو دم راشي بری کتابونو کتابچو کې دوی پیګوتی وایي به وایي چې مړه دا دروغجن کتاب دی تمره عنایت دی قطن سره منونه او کوم نازل کو علیک بتا من کتاب پر کتاب شو کې کتابونو کې قرطاس فلمسون مسه کې به دې فلاسونو څه مطلب دی باندې سخت قوي دلیل په نسبت سره سترګو لکل لړون سترګې نه لري چې ګوت ورمانی وای نړون دي معلومه یو بنام دا قران باندې چې ګوت لري شو وای چې دا الله را لګره نو څه به وای لقال الذين انوا خمخا ويا انسانان چې کفر کړي دي ان هاذن دا قران الله سر مبين مگر دروغ کارا دا دروغ دي قطن د سره موږ دا منونه یا شعر دی دا ورسایت کې بل زجر دوی نبی صلی الله علیه وسلم ویل چې یا رسول الله من به تا عمرو چې تا خو له یو ګارد راغلی و ملائک د سره مسلح مونږ له دې ویل چې نبی کوم ته نه تاسو کړو چې دلیل یې سره تابیر شي ګور ما سره دا ګارد دي کنه ملائک دي الله دا سوالم به زه دې وجه دا ملائک چې کله راشي او ته به د الله نه فرمانیو کې نو څه خیر شي ملائک به تعالی وسیله کوي اگر به اسمه کې له اخلاصي لاندې وقالو دی به ویلي لولا انزل عليه ملك ولنشنا زريده پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې یو ملک ولو انزلنا ملكا كم نازل کو الله یو ملک لقض الامر فیصله د کار وکړي شو به بدوی ته ونکتل شي په نظر د رحمت محلت بین شو ورکی دي ملائک شرعل او تاسو کې انکار قدر باندې هر څه بدل دل کوي کنه ورو سات کی جواب دم دې سوال دی الله وی کومه کراولې کوم خو به د انسان په شکل باندې راشي وجدانا چې تعلیم د انسان نه انسان خز د کوي کومه کومه شو غزمون په شکل براشي غزمون په شکل باندې به موږ علم نشو یادولې به د اعتراض کیږي ولو جعلنا والله يكم غرزو دا ملکن یو ملک لجعلناه رجلا خامخام بدا غرزو یو سړی ګډ وډ وکوم علیهم بده معنی ما هغه څه چې اشتباه کوي بګي لفظ کې معنی د اشتباه به دا سوال پیدا کیږي دا څوک دی او دا څنګه راغی اوس نبی صلی الله علیه وسلم تسلیو جانب مقابل لیرا نبی صلی الله علیه وسلم کوم انسان چې قران به بیان کې چاپونه منوي سبب خفش دی آیات کې الله تسلی ورکړه دلاسای کې چې نبی ستا کنن اس تکذیب کی پروا به نه لري درې مخکې رسولانو تکذیب شوی صبر کړي تم صبر کوګا په یاد ساته چا چې ستا تکذیب کړي پرې دم چرتا یقینا ټوکی کړي شوی دی الله پر رسولانو پورې من قبل کسان وړاندې نو صبر کړي
تنوین د پاره تعظیم او تکثیر رسولانم الله ډیر وو او ډیر اوچت قابل عزت وو هر نبی ډیر عزت من نو څه چل به وشو فحاق الله غیروا چلا بالذین فاق انسانانو پوری سخروا منهم چې ملنډې کړي وي د دوی نه ما کانو به یساجون عذاب تاسو چې کړي پر ټوکې چا چې ټوکی کړي انبیاء پوری د ملګرو پوری دې سزا پر الله وی حق رامنه سم شي ګیره کړه لکه سړی چې بچا باندې بر لاس کیږي نشitله اوس ورسا کې بل تسلی مقصد ته دې دنیا د عذاب نه یرا دی ویل مړ څوک الله برباد کړی دي آیت کې الله جواب وکي چې تاسو ورته د قران تاریخ وګورئ مطالعه کړئ به تاسو معلومات وشي قل ما نو يسيرون وګرځي په لفظ اسمه کې سیر دو قسمه دي بالارجل کو باندې وګرځي که غریب به په باندې ګرځیدل نشي کتاب ځان لواله مطالعه کوي بل کتاب نه لري قرآن خوشتري بمطالعه الكتب عربي شاعر فرمایي کنه اعز مكان في الدنيا سرج صابهن وخير جليس في الزمان كتابه په دنیا کې غوړه ملګری چې دا کتاب دی دې سره مینه وکړي حتی سلف صالحین مبارک راځي وي هیڅ وخت ای په خوب نه راتلو مګر کتاب یې سینه باندې پروت خوراک به چې کوونو نظر به ته بند کړو ثم انظروا الله به وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شو انجام د تکذیب کوونکو الله ډیر خراب انجام شو دې جن بل عقلی دلیل بل باب شروع شو اسی ته پوښتنه دا کوم چې د زمکو اسمانونو په دې منځ کې څومره مخلوق دی دوی اختیار چا سره دی الله سره نو بندګی هم چاله وشي دماغ کې خراب شو بچي کې مریض شو دانا قدر باندې راو خطا کښوی بے عزت کښوی مغرب دې ټولو تکلیفونو کې توجه اچاله مکوا صرف الله له وکړه بل چاله منډه مو چې دې چې موارد واغې د هغه چې موارد نه هیڅ کوم الله ځان سره چې موارد نه دي ګڼلي انسانان دې ملائکه کې پیرین دي ټول الله له محتاج دي نو ار حالات چراغه فریاد چې کوي نو یو الله لا قل هو یا لمن ما فی السماوات والارض د چا په اختیار کې هغه څه چې بر دې ولاندې دوی بغلی شي نو قل هو لله دې ټول اختیار الله سره دی كتب على نفس الرحمه جواب سوال دا مشرکین خدای الله نه شواب بل خو روان دي ول الله دوی نه بربادي جواب الله رحمت په ځامن لازم کړی دی كتب لیکلی دی الله علی نفسه په خپل ځامن رحمت یاد ساتي تخفیف لا یجمعنکم نخمخات تاسو براجمه کوي الى یوم القیامت ورځ قیامت لرا لا ریب فی شک بکن الشام الذين انسانان چې تاوان کې غرزولي ځانونه فهم لا یؤمنون د سره ایمان نه لري مؤمن انسان تاوانی انسان چې نفس بری کفر او شرک برباد کړي ایمان به نه راوړي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسا کې بل عقل دلیل د شپې چې وشي یو د ورځې چې ګرځي راګرځي د دې ټول مخلوق تصرف شاه سره دی الله سره اطاعت د الله له وشي بندګي ولهو د الله په اختیار کې معاصري سکن فی الليل شارام کوي پشپا کې یوسی پشپا کې والنهار معنا ونشر فی النهار قار کړي دی ورځ کې وهو السميع العليم الله تعالی اور په دې دا کار چې الله کې نو بس بندگی ماغله وکي رکوع ماغله وکي نظر نیازم نه پنامه ورسا کې اوس طریقه تعلیم ازګه جواب سوال مشرک وتعالى وي چې ټیک د توحید معنی خدای اسمو معبودان ملک به شریکان کا دام ګره د الله نه کم ندي تب جواب وکي
قل ورتو غیر الله سوا د الله نه سونی سمولین یو مددگار فاتر السماوات والارض الله چې اسمانونو زمکه پیدا کړی د الله سره اسمامي نه ذکر معبود می ذکرې کار هغه کړی دی دا ته چې بل چا بندگی کوي چې مشنمونه خروار او شیخ پیش کړه چرته ماشه پیدا کړی میګه پیدا کړی بل شی پیدا کړی نه څنګه د بندگی وکړو زه چې بندگی د الله کوم اسمانونو زمکه پیدا کړی څومره لوی ذات دی بل دلیل واوري وهو داس ما رب شری خلق له ډوډۍ ورکي یو دل ډوډۍ نشور کړي یطعم وانا خوراک ورکي دا ساسو خوراک بندوبست چا کړی الله دوی نه د رزق جمعار بل څوک دی خزانه چور کې بل څوک ورکي دا تاګنج وي خزانه ورکوونکی قل سره جواب سوالی ٹھیک ہے چې ته یو الله بندگی کې د بل چانه کې نو پر معبودان خورت مکوا د سیمو چې داس نش کوله جواب الله مال امر کړی چاول گزار دوی لورکا زبر باندې رد کوم نو قل ورته ان امرت یقینا ما ته امر کړی شوی ان اكون اول من اسلم جز شما والله شان چې الله لمن خاطب د امت کې ولا تكونن من المشركين او دار تویل چې مګر غیر مشرکانو ورسات تو جاربل سوال ٹھیک دا الله تعالی امر کړی خو امر کړه د پاره د استحباب کړه بچاو منو خطر حق وای منم خیر دی جواب قل ما نورتوا ان اخاف یقینا زیرګم کنا فرمانیو کوم رب اسما دربنا عذاب یوم عظیم په بار د عذاب د ورځلوي کې دا تاسو سوچ د الله امر نه منئ کله الله امر ونه منم قیامت کې مال سزا را کوي پریدي مینا ورسات کوم بشارت د قیامت د ورځې د عذاب نشات څوک بچ الله تعالی کامیابی ده دا پس باندې بچی په توحید دی والله په طاعت یو الله له پرکو سجدا په دې اسمه کوي یو الله قانون منل یو الله له رجو من هغه څو چې وګرځولې شوانو دا غنه یو مایزن په دې ورځ باندې یقینا الله ور باندې رحم وکي وذالک الفوز المبین او تعالی کامیابی ده کار کامیابی ده کارا د عذاب نه بچ کېدلو توحید په طرف جنت په طرف روان دي ورسات کې اوس بل دلیل توجه مس کې معنا ده لګېدلو درین کې معنا بدني تکلیف څه مطلب الله کستا په سر باندې درد راولم کستا په وګونو باندې درد راولم کستا په سترګو باندې درد راولم کستا په بدن باندې جېړه راولم کستا دماغ خراب کوم کتا باندې تبر راولم ک نور مصیبتونو در باندې راولم فلا کاشف له اڅوک دې شیند پار لري کون کې نشه سوا او سوا د چانه الله نه دې څه وی نه پلانې د من دانی ذمہوار دي من دانو په غویم نه راخیش انسان باندې من دانه راخیش پلانې به د بعد ذمہوار دي پلانې د سړي ذمہوار دي و درو وګاړې سو بندونه راکې نبی صلی الله علیه وسلم شړې و غاړه کې لاس کې بندو وګد چې وخت کې تمرشي نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل د اسلام نه په بل دین باندې لاړې دوی گاډه ودرې راوړه کنه دې ماشوم له ورواچ سورې یوسف کې وراشي عبد الله ابن مسعود وکټ کول د خلکونه دماغ چې خرابې دی خپل ځای معلوم دی کنه سمرخیل له ورور رسوي الته معلوم دی الله وی فلا کاشف له د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ اصول فقہ چې کله نه کړه په شیاق نه فقہ واقع شي تعمیم راوړي معنا دا نه دا سره ملائک لري کولې شي نه انبیاء لري کولې شي نه مړ لري کولې شي نه ژوندې نه بلو نه بل د دې لري کولې سیموار څوک دی بس یو الله الله رجوع کوي ته چې باندې رااله زیړې راغې دن رااله الله نه پرې دوکا یو خپل قیمه بوزه کې لاړې بیمانه و ان يمسسك الله بضر كتال الله ورسه ضرر بدني فلا كاشف له نشان لكون كدل الا هو سوا داغنا دو ان مړ بل شکنا و ان يمسسك بخير كتال الله در کې خیر نو فهو هذا الله پارش باندې طاقت والا دی یڅ به الله خیر نشو واپس کولی دو سوي شمل الله خو یو دی یو به یو کار کوي نو دا خډیر کارو دي څنګه موږ جدا جدا سیمواران غړلې جواب وهو القاهر الله زور اور دے فوق عباد د پاسره ټول بندگانو
دا الله حکیم او خبیر ذات دی حکمتونو والا دی دار چار زړه پر اسمانه پوهه دی ورو ساعت کې اوس بیان دی کوي دی خلقنا الله مطالبه را گواه وکړه کستانه مطالبه را گواه کینو ته وایي اسما گواه الله دی قل ورته وایا ایو شین اکبر شهاده کم یو شی ډېر غټ دی بګواهی دوی وغلی شي قل الله ورته وایي یو الله اسما بارک گواه بس ته کړای د شی اطلاق د الله شوی نو حکمه لاله قران او سنت کې چې کوم ځای کې د شی اطلاق په الله وشمنګي منو چونی شی به منل لري پکار شهیدن گواه دی بین اسما ما بین کې استادو کې دی په تعالی چې موږ د توحید د کوم ځای ته بیانای چې دی والله طاعت یو الله رکوع سجدا واوحي وحي کې شی لري مال هذا القران او د قران لانذرکم چې تاسو لري درکم به بده الانذار ما تخفیف مال الله قران را لګلې دا چې کله بیان شي اسلی اخره به درستی خو د ملک څومره جفاره دی قران سره وشو یره قران باغ سره بیان شي دومره علوم کړي چا به قران تفسیر کوي دا قران انګریزانو جنت دي ایسه به بدنام کې عوامو په عوامو یې الله رحم وکړي دی هم تحقیق نه کو بس یو د خبره شروع کړمړ دا انګریز دی او دا فلان دی او دا او هغه وجه دا چې خلکو دا قوم د شي مجمل ساده پټ قران چې بیان شو د خلکو غلا راکاره کیږي به غره خلکو مفاد ختميږي دوی چې کوم مالونه را جمع کوي هغه به کټي ار انسان د شي اخري والا شي نو د قران ولې سبب نام دا پلانین دی او پلانین دی او پلانین ومن بلغ چاره چې قران رسیږي دې ټول له زرمانه یې ورکوم آیات دلیل به چې قران عالمي کتاب دی اجه ته پوښتنه شنو کوم آیات تاسو ته شذونه کوي چې انما الله یقینا شد الله سره نور خدایان نو قلت هو الا اشهد زخونه کوم دا کوي کتا سنور چې مواران غړي دا سیموار دی او دا زه دې له تیار نه یم دوی به چې ته دې له تیار نه نو استاد څه داوله جواب قل هو انما یقینا اغچ دې الہ حقدار د بندګي دی واحد کیو و انني بریء ذ بزار مما راسنا تشركون چې تاسو شریک جوړوي د الله سره زماته توبه را زيوم نه منم ورو ساعت کې دلیل نقلی اصل کې دا جواب د سوال نه مشرک وي مړه نوې خبره دې پیش کړي څه خبره په خاطر نه کولې په خاطر به خلکو ویل چې دا د الله شریکان دي دې په نام نظرانه قرباني وکړي ته څنګه دا خبره کوي چې ټول اقسام د بندګي الله پورې خاص جواب دا چې دا خبره واسمه نه ده دا ټول اهل علم ده دار نیک عالم هم دا خبره ده الذين انسانان اتيناهم الكتاب چې موږ ورکړې دوی له کتاب اشنا خو پرې ده يعرفونه دوی پیژنې دا نبی کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې ځامن پیژنې بلکې دینم زید ځامن مبارکي احتمال د دې خبرو چې کې دې شغلې کړي مور د رسول الله بارکه زری په نظم احتمال د دروغ نه نو الذين انسان خسر انفسهم شتاوان کې غرزول ځانونه په کفر او شرک د ایمان نه لري ورسات او زجر بل افتراء دی ورشي وي دې د موږ سره خو دلیل نشته خو پلانې ابي بدا خبره کوله چې ردا ډېر عجیب اسره و دغه په خبر کې دغه په نغری کې یو کال لوس ماغس کروټه پرته وي د به چې ویلا به کېدل دا به په دیوال باندې سورشن روان وو ته به جواب کې چې دنه غړ ظالم نشي چې په الله دروغ وتړل دا اوس دلیل نه دی ابي څه دلیل دی یره اسمانه به څه ویلي ته کوی غونېری پیږي کله اسما بابا به څه ویلي مونږ وایو چې کله یو مسله باندې قران او سنت دا مونږ منو چې قران او سنت موجود پې نه دی بازار کې دا خبره شریږي او نه بدار سره سو کومني دلیل به پیش کړي څوک دی غړ ظالم ممن دا چانا چې تړي الله بالله باندې درو او کذب بیاات یې تکذیب کوي د الله د ایتونو یاد ساتي نشي بچ کړي ظالمان د الله عذاب نه تلوي ظالمان دي ورسات اوس بیان دي مشرک دومره دروغجن دی قیامت کې الله یې زبورته هم چې ستا معبودان څه شو موږ شرک نه دی کړی الله له بوج دروغ مونږ تړي ته
تمره پیدا بخلګ دي الله یې دنیا کې بسمانو د انکار کوي اسما چیزې راټینګم ويوم پاغورس چې موږ براجم کو د انسانان جميعا ټول عابد او معبود یواز عابدان ثم نقول به موږ ویل للذین انسانان لرا اشرکو چې شرک کړي دي مشرکین دي اين شرکاکم تاسو برخداران څه شو کوم برخدار الذين انسانان كنتم تزعمون تاسو باطل اخري ستل اشداد الله شریکان دي اوس دې جواب اورئ ثم لم تكن به بنوي فتنه هند دي بانا الا ان قالوا مگر ټول بوي والله قسم دې په الله چې رب زمونږ دې ما كنا مشرکین مونږ سره د شرک نه کړي مونږ سره د شرک کړي دیم دا تشهیداله مونږ دا کوم شرک او دې مونږ شرک نه ویلې مونږ خو د شویل چې کرامت د اولیاء او حق دی مونږ مې حق دی خدا مطلب نه شي د الله حق اوس مونږ دلور دی بل شي عقیده ورته الله جسم قرطبی لیکلی ني ویا مشرکین او دې مشرکین کې فرق دار دی چې د الله قدرم کو د غیر الله خدای الله زیات کو اوس دې خلکو قدر زیات دي مخله ورشي رکوع مرته وکي سجده مرته وکي بیري وشته را رواني شام نو وراړي الکه دا ولي ودا خو د شیخ صاحب د پیر شه به بیزتی ده خو یې پرې لګره سپونه لګړي کله ورته وی زیدي دربار سپم کله یو خبره کوي کله بل نو موږ چې دا کوم شیخ او د مشترک نه ویلې دي خو موږ عبادت ویلې الله سبحانه رات کوي انظروا غرات څنګه دروغ ویلې علان فشم په خپل ځانونو ودول ورک بشيانو د دینه ما کانو یفترون هغه چې د ځانان جوړ کړي و معبودان ټول رکشوا دل من فقدا معنا مراد معبود دي دویم قول لري دل کې معنا د نشيرا الله د شر د فارغ کوم کې شي دي نه او د ابيدو کولې هغه ټول دي یاد وته اخی دنه کې بیره کې شي مشين چلیږي خو د رښتې میدان دی ال تبع انش پنځ وی حساب کیږي ورسره کې جواب د سوال داخله قرآن لم کینی الله یو قرآن لکینی خو زیدو دی قرآن ما بین کې پرده جوړه کوم معنوي پرده مسلم الله لدی ومنهم باجي مشركون من يستمع اليك وقت تعالى وجعلنا على قلوبهم من غرزوري دي پزونو پرده ان يفقهوا بدي خبر باندې شپوي شي وفي اذان دري پرې وګونو کې وقرم بوج دي نو رسو معنوي پرده را لئن لا يفقهوه وسوي دا دومره نه دي چې ار نه خد الله توحید نه مني وای يرو کو ګوري کله آیت نارونه خیمان پین لري یو شي دغه تکړه دي اعتراض لا قران کې رسول الله بلا والدي دل نه کینی او چې اعتراض شي به ټول راګرم شو کنه دا خبره ګورم نه منو دلته حتی اذا جاءوك کله چې راشي استغفارانو جګړه کوي سره یقول الذين كفروا بأوي كافرون ان هذا دا قران مگر دا خشي بخانه دي بخاني حالات دي دا قران مړه څه غف شپ دي ورسره کې دی بل مرز د شي ظالمان دي خپل خو نه مني چې نور راځي هم به نه امنه کوي دله کو د نبی خو عالم ورزي د قران درسونه کې برخواله نو معنا دا ده وهم ينحون عنه او دوی خلق من کوي دا غنا وسان ته لړی ساتي دیم تفسیر دا دی د مکه مشرکان الله عجیب خلق دي دا به خاص تفسیر دی ابو طالب نبی صلی الله علیه وسلم نه منلو خو نور دنیا والا به چیلنج ورکوي لاس مخلص زمره ورانه ورکه تاسو زره سره ګورم الله یې عجیب خلق بلې نه منو نور ته منه کوي ابو جهل دراله سره د ملګرو ابو طالب له رسول الله رسول الله او بدی بیان څه غواړي دا که څه غواړي کزه بور که مشرک غواړي مشر وي که تجارت غواړي او شت تاجر وشي کیڅ نبی صلی الله علیه وسلم ورته یقول لا اله الا الله توحید وای چې دوی لاړو نبی راغل ویمون په عرب کې وګورځو حسین الګ به پیدا کو اب تعالی درکو ته محمد صلی الله علیه وسلم لراک من به وښنو چې کله د نبی صلی الله علیه وسلم یاد دوی د مینه په دمه توا چې داس ما وراره دی ابو طالب ورته ویل څومره قمه خلک خپل بچی تاسو صدر کوم در باندې وای واشه موسی شهیدی بچی خدمت کوم دا عقلم چرته زګنه زیور کېږي دا کوم شملو قولو والا خلک نو لې شملې وي خلک وی ودار شملو والا دي
اورو ولاد ملکان دي حدیث کې راځي سورہ انعام کې عمر راشي چې د ار کلی مشر هغه د قوم لوی مجرمي د حق مقابله د قوم مشر د محرم مشر ډیر کوي عوام دومره نه کوي کړه مشران رسول الله فرمایي ویار قوم چې مشر لري وار مشر بل جهنم منځ لبوشي د مشر دومره خطرناک دی نیک مشر هغه جدا خبره ده رسول الله علیه وسلم نرمي کوي دي کې نرمي وکم وی خپش وی آو عرب شاعرانه من شعر سره ډېر مینه و قال راو شو کینو شیرین ورته ویلي والله لن يصلوا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وخر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا لولا الملامه او حزار مصبه لوجدتني سمحا بذاك مبينا نبي صلى الله عليه وسلم له شوکاتو تریونو وی قسم په الله چې دا ټول عرب ستایو وختم خراب نه کی صفا خبره کوا کله چې قبرستان لاړم به کار خپل له د شي بیانو کله څنګه چې دا شړې په بوکس باندې وې استعمال کی تدې خیر خوا سړې حق دین دراوړې هغه کاکا ولې منې نه بیا بجنه کې دا ګذر باندې وې چې ابو طالب د جانم د اور نه وډار شو ویځي ځکه نه منم حدیث کې راځي سپک عذاب دې سپلې د اور د دماغ میں شوشوي په پوزه به راوځي دی آیات کې الله دا وایي وی خپل نبی صلی الله علیه وسلم نه مني خنور خلق له شکر نشي ورته رانه شي غیرت قرباني کوي دوی هلاک نه کړه نه هلاک الا انفسهم مگر ځانونه او ما يشرون نه پويږي وس تخويب اخروی الله وی قیامت برا مشرکین دا ولم ور کې به ور باندې به ودره مرتبه شو ګوره کنه غواړي وش منی کنه منی ولو ترى او کته وګوري اس پاټیم شودره ولې شال النار پور دلته عبارت رايتا حالا عجبا امرا فزعا دا شنه حال وګوري فقالوا دي بشوي يا ليتنا هي ارمان دې مونږ لران شي مونږ واپس کړې شو او مونږ تکذیب نه وکړې به آیات ربنا پایاتونه درب زمون او به مونږه بین المؤمنین د مؤمنانو هاي دنیا ربلان نشو مونږ به تکذیب نه کوو دې قران مونږ بکلک مؤمنانو الله اذا نشکري ورسات وسوي دا د زړه مرزين دي کدي دنیا لرا ول نبي هم دا کفر او شرک دنه نه کیږي مرزي شړې راغله بلکې کارب کړي شلون دله ما کانو اڅ شو دې پټول من قبل وړاندې دې کارونه کړی چې الله موږ را کارنه کی سنورو ولو کچرته واپس کړي شل عاد راګر چې ما هغه صلاح شدي ته من شوي دي و انهم لکاذبون دوی دروغ وي پرې مخې خبره کې اسی دروغجن قوم دي ورسات الله سبب بیان دې عذاب دا خلق الله ولی جهنم لبوتلو جواب دار دوی ویری مړم دغه دنیا کې مزيدي غب شپ د داسې قیامت ته او آخرت ته او څنګه ته او جنت ته داسې دروغ دي لکه دهرین چې د عقیده ساتي وقالو دی ویری شي نه یا نه دا الا حیاتنا مگر شون زمونږ د دنیا وما نحنو من شر درو چې دن کې دوباره به مونږ چې مړ شو به نه شرو چې دي ارچ مومنان دا عقیده لري چې د الله مخله به ودرېږي حساب دی او کتاب دی دا څه بکواس او دروغ دي دا موږ نه منو ورسات وصلا دا وای چې کله د جهنم ور لرا ولم د شي ورته شو اوس دا منای کنه منای دی وای چې بالکل اوس منو ارمان بو کی کوئی پیدا الله ارمان نه ور کوي ولو ترى کته وګوره اس پاټیم چودره ولې شال ربهم فرب باندې در پوڑانی دا پار دی حساب کتاب نو قال الله ورسوي الیس ذا بالحق نه دا جهنم او دا قیامت حق قالوا دی وی بلا ولنا زمون دی قسم پر رب بالکل رشته تاسو خو نه منلو دی بغلیش نو قال الله تعالی ورتوي فذوقوا العذاب وسك عذابا بما كنتم تكفرون بسبب د کفر ساسو
راشنه د عذاب خوري وسکي ور ساعت کې الله علت بیانې چې داخل ولې جهنم نه لاړ قیامت نه مانو قیامت به یو دم راشي قد خسر الذين يقينا تاوان کړه غچا کذبوا چې تکذیب کړي به لقاء الله د الله نه ملاقات حتا اذا جاءتهم الساعه تر دې چې راشي د قیامت ناڅاپه په سات کې وختتن ناڅاپه را معنا ده حدیث کې راځي ډوړې به یو شړې خوري نوړې به دې خپل نږدې کړي نه ان شاء الله به قیامت راولي د شي یو شړې برخ پروشي درخ والا سره کاته حساب خلاص کړي نه قیامت برش یو سړی بغړه بازار الوي شو کا دې د پوی نه برالو شل نو فارغ نه قیامت برش یو سړی باس اخر جوړ کړي هغه برا وشي ونی د خوراکو ساګ تنظیم شروع شوی نه قیامت برش بختتن الله ناصافا یو دم قالو دی بسوی هي افسوس ته مونږه علامه پاسمانی چې موږ نقصان کړي فیا پاګه کې څه نقصان مو کې قیامت بارک موږ ویل نشته دار او هغه افسوس عربي شاعر شعر وي صرفت العمر في لهو ولا بين فآها ثم آها ثم آها عمر میں سے گپ شپ کی تر کے افسوس والله هیڅ پیدا ورنکړه دا افسوسونه به پیدا نه ورکړي وهم دوی چې الله ای بار به کې اوزارون درنه بوجنا الا زورین پر شاګانو باندې پشان د خرو الا خبردار سام ډیر بدعات شدي باري بد بار الله پیش کې پشا کې ویو بد بارونه کړی دي اوس دنیا نه بیرغبتی دنیا خاصه غب شپ دی دي کې الله ولې تاسو دوکه شوي کارو کې دنیا سوره الحق کې براشي په الايام الخاليه دي خلکو الله دوره چې خالی تیر کړی تاسو په بندګۍ باندې ډکه کړی په ذکر موډه کړی عبادت دعوت jihad قران ومل حیات الدنیا نه دي ژوند نه وی الا لعب مگر لوبري ولحنا ومشغله لا لعب دامن لوبي لحمنا مشغله اش غب شپ دي لعب دامن ما شومان چې راځي مشه مفسرین لیکي یوځه کوټنی جوړي او چې کله به کور لږه ارسه پلتو باندې وي ختمي کی لح ولا من سوانان ولبالو کی لعب دامن مناسب نه شي انسان باندې خوشالي جو خواشه داخله لګي دي زر سره په خوشاله شي اوس ترغیب اخرت لا او خامخا کورسنه خیرون غره دي للذین يتقون دا چار چې الله نه یریږي افلا تعقلون تاسو دم عقل نه کار علی ورسا کی تسلی حاصل لاره نبی صلی الله علیه وسلم چې قرآن بیان کړي دوی به سرت کړي موږ دا نه منو اخو انسانو بشرو خپه بشو دی آیات کې الله تسلی ورکړي چې اے نبی زه پوهیږم چې ته خپه کېږې دوی پرې خبرو کله به مزممون اتینا ودینه قلینا زمونږ علی اخر یو ساحر راغلی زمونږ علی اخر یو لیونی راغلی نبی صلی الله علیه وسلم به لیونی ویلي جادوګر دی بد سړی دی لیونی به ورته څه کوي دا ډېری خبرې کوي ځکه رسول الله بار وخت دعوت کو یره دماغ نه خرابي همدا لګي اوس مون تعالی وای ته قرآن درس او تدریس تفسیر کې یره ودل ایرانی دماغ بالکل نه خرابيږي په دې خبرو باندې الله خپه مشه قد نعلم یقینا موږ ته معلومات شته انه شاندارې خپکې تعالی الذي هغه یقولون شو دی وای خو دوی دا خبره تعالی zarar نشي درکوي کار باندې پرې دی وس الله یې مړ استاد سره ورانند اسه کیسما په سره ورانند کینه ته خوري رچت سړې نبی صلی الله علیه وسلم په هر لحاظ باندې اوچتو نسب قوي خاندان قوي بدن قوي اخلاق قوي عزت قوي مړ په دنیا کې یوسف په انسانانو کې د کمال مسائل لا ټول پدې کې موجود وو په پیخه دا چې د قران په سر دښمنی و فانهم يقينا داخل استاد تکذیب نه کوي ولکن مگر ظالمان خلق بیاات الله اذا الله پيتون يشهدون انکار کوي اسه کې دانه من ورسا کې بل تسلی اے نبی ستانه مخې دي رسولانو تکذیب شوی دی ای صبر کړه تبم کوي کنه ولقد یقینا تکذیب کړی شوی د رسولانو من قبل کسان وړاندې پس ورو ای صبر وکي علامه په مقابل لاس تکذیب شوی
او دوی له سره ورکړې شوی وو حتا تا نصرنا تر دې پورې شراغه کومک زمونږه زما کومک به تعالی راځي زبر الله کومک وکم الله خو زر راولا نشته بدلون کې کلمات الله اذا الله وعده نصرت لا ولقد جاءك يقين راغلی تعالی خبر زما د رسولانو رسول الله چې کوم اسلام اور کړی کوم کومه میکړي خبر تعالی راغلی کنه آو نو ارکر چې تعالی راغلی دی پای تسلی زړه ورکوا وز نبی صلی الله علیه وسلم حرص په دعوت دوی ویل نه خراوړه الله نبی له وی شو نبی کبر اسمانونو کې ونخه او پاس راوخیږي لاندې زمای کې ونخه او په سورې کې اعلان په سور شي دوی له دانه خراوړي دوی بهم نه مني دا دومره نه دي صرف خپل دعوت جاری ساته وان کان کبر علیک یاراسو مگر ګران تمامه کې بتاړو دې مخړول کته طاقت لري ان تبتغیا شولټي نفخن یسر فی الارض دې زمای کې یوزنا په سماء په طرف د اسمان بیراوړي دوی لره بیا آیت نه ونخه هیڅ نه مني بر اسمان نوراشي نه خورته پیش کی زمګه کې دوی دا شی نه مني منل خوشګه بلکې بالعکس اعتراض کوي وس وداس ما قانون دی چې دواړه جماعتونه دنیا کې ما پیدا کړی دي حزب الله او حزب الشیطان ټکر دی ولو شاء الله قد الله خو خوي لجماعهم داخله به جمع کړي په هدایت او توحید باندې فلا تكونن من الجاهلين مکه جاهلانو جمع کیږي نه ورسات وسوي منل چې یا خو مؤمنان کوي کافرانو خو دې سیده کمړه مړ بسووري انما يستجيب الذين يقينا من الله ان عبد كاخر يسمعون شغل دي قران لرا هغه څو قران منی شورته وکيري والموتات سمن والكفار كالموتى کافرانو خو بشان مړو دي ابن عباس وی زړونه مړي اروچت به کدا مړیو دا کافرانو الله ثم الیه يرجعون بیا الله له ورګرځول شي د پاره د حساب کتاب الله مخله براشي انت بالله به ګورو ورسات ک الله وسجرون کې به طلب الایا دوی د نبی ربه جه سوالات وکړي ودا کته رښتیا هم نبی په کار دا شستایو بنگلا وې دسترو زرو بنگلا روان وبوي کیسه مزیدار باغونه دی الله دا وسنخ سوال نه دی وقالو دی ویلي لولا نزل عليه ولنش نازل دی پر محمد صلی الله علیه وسلم باندې ونخر ربنا نخ خراغره وا آیت المطلوبه دشي نخه الله چې موږ غواړو دوی چې موږ غواړو نو تر شي ورته وایا چې زما الله په دې باندې قادر دی چې دا ټول کارونه وکړي لیکن تاسو به هم نه مانئ حدیث کې دا ذکر دی الله نبی صلی الله علیه وسلم یا رسول الله ته غواړې دا غره سره سره کم وکړي به وکړه یو جواب دی چار روایت سندن کمزور دی دویم انت الله علت ذکر کړو وجہ زبدا ټول غره د سره سره کم کدوې ونه منل نبی به برباد کم نبی صلی الله علیه وسلم دی ویری چې څنګه برباد نه کی الله رسول سره غره جوړ کړه کنه عربو کې څنګه تیلو واته سم سره زر اسراف څنګه وبګیرو ودی ټولې دوی په نبی صلی الله علیه وسلم باندې سوال کړو الله یې سوال پرې نه کو جواب یې ټول نړۍ نن عربو له محتاج ده سلام دادی کنه نقول اوایا ان الله قادر یقینا الله زور اور دے علا پدی شی ور نازل کی آیت نه ونقا ولكن اکثرهم لیکن اکثر دې علم نه لري الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسات کې اوس بیان نه نخي نخه غواړي او نخه دا کنه دا پاس اسمان کې دی هوا کې دا زاړي قطار قطار چا روان کړی دي دا مرغان چالو زولې دي ورسره قران کې براشي دا وزر او تسوب بندي او چوي کلاوي وزر دا مرغ بندي او خلاصي دا ټول کار الله کوي نو دا نخه را کنه دې تاسو عبرت والي نشته چې او زنده سر په لارجه پر اسمه کې ولا طائر نه یو مرغ چالو شي بجناحه پر خپل وزر الا مگر دا ډېر دي امثالکم ساسو غندې احتیاج کې
توالد تناسل کې انقلاب کې وسوي چې د قران کې خبره ده دا ظالمانو نه مړه ډیر مسائل قران او سنت کې نشته نور کتابونه کې الله یې اره خبره ذکر کړي قران او سنت کې هیڅ مونږ نه کم کړي فل کتاب بل کتاب کې من شین څه شي کتاب کې دوه قول دي یو قول لري اذن مراد قران دیم قول لري شیدین مراد لوح محفوظ ثم الى ربهم برب ذي يحشرون داخل براجه مکړي شي د پاره د حساب کتابه موجوده شي ویلي کته غواړي کني غواړي الله یې دراولم ورسات کو صلی الله بیان دی کوي دا خلک ما گمراه کړی دي یو څو چې الله گمراه کوي هغه وسو هدایت کی نه والذین انسانان کذبوا بیااتنا چې دروغجنی غنل هیڅ مونږه آیاتنا سمون کان دی وبکم ګونګین دي تیرو کې چاله چې الله غواړي یوزل هو گمراه کوي ومن یشاء چاله چې الله غواړي نو یې ګرځي علی صراط مستقیم باندې غلارا دا الله خو خلا مشرک انسان الله گمراه کړي توحید والا له هدایت ته صرف قران بیانوا مشرک رد کی توحید والے ومني واستخفف دنیوی مقصد برد شرک دعای اسی ته پوښتنه کوم کچیر تاسو باندې الله راځه فیصله وکي تاسو بچاله آمدت شوي یو الله لا نو ولې اوس تر آمدت شنوي قل من ورتوا ایتارا کمالا ان اتاکم عذاب الله کراشتا سود الله عذاب او اتتکم سایه راشتا سود قیامت او سات کی غیر الله شواذ الله نه برآمد شتا سوئی ان کنتم صادقین کوي رښتونی دی وای شنا یو الله لا ورسات وسوي مشرک شراټین کوم مال پرې دونه کې یا الله بچ میکا یا الله بچ میکا او چې کله بچ کم صحت ورکم نبی سره شرک وکړي د پلاني زور ماستر د خپل نیکو زورو پلاني دربار لاړم زمونږ حالت باندې ما د پناه باندې نزدانه قرباني ورکړي سب کې راجوش امام الشر المانی کې لیکي وی اصل کې بده باندې شیطان کینی کله چې دربار لبوجین او ات نږدې ورسیږي چې شیطان ته اوچت شنو دا وی ګوره مونږه ککړو کړه ترغه ځمانه په اسیا گاډي کې نه دانه د خپل وشوینه روانيږي څومره لري مزل دی سورې مایده دی روایت په شګه بیا کېرا کړو چې الله دې خلک برباد کړي ولر چنجو نمزه دي مشرکین شیطان په سړي باندې کینی هغه به فرمایي چې کله د قبر نه مال الله سره استل شوی خر استل شوی دا ابو ولی نو بلکې دا ابو شیطانو خلک یې سګړ ورچ بل ایاو بلکې خاص الله نه تدون تاسو فریاد کوئ لری کې الله ما هغه مرسته دون اله چې تاسو الله را غوښتره د اې د لری کولو د پاره او ان شاء دیګم د الله خو خلا کوي غواړي وتنسونا الله دې یاد او باسه ما هغه څه تشریکونه تاسو شریک جوړ کړی د الله سره بیر د خپل علی هر څه یاد وشي اکرم رسول الله کشته کې ناس درې منځ کې کشته لاړه بل بعد راغه مصیبت یو دن کشتمال الى الله له توجه کوي اکرم ورته له اسم معبودان هغه دی وخت کار نشي کولای بس تا کوي کشته مخره محمد صلی الله علیه وسلم سره جړقم پم دی چې زموږ معبودان شي کولای شي دلته نشي کولای نبی اولی جنجال کو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړ بین سمه بهترین صحابي شو الله هر څه یاد وشي ورسات کې الله سبحانه دې کوي چې کله کله د انسان باندې سمالي بدني تکلیف راولم چې بل تسلیمي راکې لیکن نه راکې نو ودا خو دنیا حالات دي کله یو حال او کله بل ولقد ارسلنا یقینا لګل دي موږ رسولان اله امم دل من قبلک السان وړاندې فاخذناهم نبي موږ راټینګ کړه د دشمنان بالباسای فمالي تکلیفونه باندې و ذرای او بدني لعلهم در پاره چې الله عاجزو کې يتزرعون کله کله یو سړي باندې الله تبارک مالی تاوان مقصد دا چې انسان ګناه کړی دا الله له ورغرځي چې الله ما معاف کا به بنه کو دي خلکو تسمیه الله له ورکړه نه نور الله وکړه شورا لزت کې فلولا ولنا اجاهم چې کړه الله الا باسنا عذاب زمون عاجزي کړي وي ولې عاجزي نه کوله فلولا تزرعون ولكن دمر خبر ده الله وکړه شو قلوبهم ذي زړونه وجدادا
ذکر وکړه دی لو شیطان دی له ابلیس ما کانوا یعملون عمل چې کوم دوی کړی همیشه د کفر او شرک و معنا دی شیطان ورته باطل عمل ډول کړی دی ګور دا عمل له دا ورسات کوس بیان دی کوي الله وکړي یو شړې دی کفر او شرک کې نزور باندې ارسل پراخه کم دانو پر کفر او شرک کور دنه نشي یو دم الله به راونی سم د شي به کم لکه سپي بچي پړنجيږي اشعرون دا معنا د سپي بچي باندې شکر یخنی نش کنه پړنجار کوي الله به سنگيږي سم زاول چاله سنوي ما خوشې کم ګناه کوي زمور باندې نظرې و یو دم به سره غیر کم به نو د شي لکه سپي بچي شکر یخنی لپاره دی سنگار کوي د پوج نواز وباسي الله دې کوکری غونې به پړشيږي خو زه به هیڅ پروا نه ساتم ځکه الله ډېر خپشي فلما نسوا الله شدي یاد وي سما غسا چې دوی له عادت په ورکړې شو او توحید ذکر به نو موږ اخلاص کو عليه په دې باندې ابواب كل شيء دروازې دار شي حتی اذا شدي خوشاله شو تکبر کی بما پاسمانه هوته شدي له ورکړې شوی لیو نو اخذناهم الله وين شو بختة الناسافه فاذا هم بينات سبا مبلسون نو مې خپي دا مړ څوک الله مونږ باندې عذاب را وسو ورسات وصلا وای د اسلام دشمن چې کله برباد شونه الحمدلله وایا الحمدلله چې الله برباد کړ تاسو نه کړو دې ورچ وست طریقه یې ورو الله څنګه رانشي دا تفسیر د اخذ دی قطع على من کټ کړی شي غوت شي دابر القوم الذين ظلموا جرن دا قوم چې شرک کړي دي او الحمدلله رب العالمین تو صفاتونه د کمال الله لدی چې در مخلوق تربیت کوي هغه الحمدلله چې د دشمن الله برباد ور ساعت او عقل دلای الله وکسره کوئی سامع عالم سترګې عالم زړه ختم کم دماغ هم باندې کم بل څوکشتا چې هغه تاسو سره به شي کو کومه کوي څوکشته چې به دماغ درکې سترګې درکې وګونه نه دین معلومه شو چې دماغ کول والا ذات وګونو کول والا ذات سترګو کول والا ذات هغه صرف او صرف څوک دی یو الله دا توجه کوي دوی نه مړه د الله سره نور شریکان شته کنه د دربارونو لتا شو چې څومره خلک یې تړلي دي من جاورانه ناس دي ویمنګ د پلاني بابا نو شي نو وادم نو کړي مېری شباره کې ول تاریخ نشي ذکر شوی چې واده نه لیکل کوم ځنه بچی راغی اشوانه پیدا شوی دا داوی چې داخله کې غټول دروغ دي اصل د پیسو ناس دي کیسه زواران تړلې شي الله عز تاسو دا دماغ ختم کوم بل څو دانه شي کولای دوی پلانې کوي ګوره مونږ نو شي دروغجن هغه واده نه لیکل نور خو بچی نه راوړي اسه کې دوی د خپل نیکه بیزتی کوي اصل چې د بچی راوړي قل ما نورتوا ارایتم اطلارا کې مالا ان اخذ الله كشرت الله عليه سمعكم ساسو کوئی سامع وابصاركم ساسو کوئی باسرا وختم الامور ولګي ساسو بجرون باندې من الہ سو کو اقوال شیخ غیر الله شواذ الله نا یاتیکم شراوی تاسو به دا شینا څوکشتا هیڅوکم نشتا ها چې هیڅوک نشتا نتیجه دارو وتا چې دا مصیبتونه په سړي باندې کله راشي نو به چاله توجه وکړي یو الله لا انظروا غورا كيف سم بیان هو آیت دلائل توحید ثم فسعینهم ذکر صفن مخاړی یا نور خلق منه کوي صدفه کی معنا ده اراس ورسا کې بیان دي استاد عذاب بارک شي الله فیصلو کی ایسو کې به بچ کولی شي نه قل اردوا اطلارا کې مالا ان اتاکم کتا سرلا عذاب الله اذا الله عذاب بختة الناس فوجارتن کارا بختة سمانه د شپې جارتن د ورځې بختة دامنا بغیر د علامات او جارتن علامات وی نشي هلاکه ده مگر ظالم قوم الا القوم الظالمون ظالم قوم ورسات ک الله اوس حکمت بیان در رسولان درا لګرو جواب د سوال در رسولان الله ولې را لې چې سبا څوګونه وای کنه شي الله تاب رسول الله لګره موږ ممنه لوي بسر سم خلاص کړو وما نرسلو فعل مضارع لیکن دغه معنا د ماضی د ما ارسلنا الله مونږ دې لګلی
المرسلین استعجل الله مبشرین مگر زیر ورکون کې دوستان لرا ير ورکون کې دشمن لرا فمن امن چا چې ایمان راوړو واسنا استاد عمل وکړه فلا خوف علیهم يرون په نه یو نه داخله بیغم کوي څومره عجیب ایمان چې دراوړو عمل د قرآن او سنت برابر وکي بس الله یې بیغم شون به کا مزید الله ټول به مزيدي ورسات ک الله او دشمن لیر ور کوي بعض انسانان قرآن نه مني سیرت کوي توحید پکې نه منو دارت کا والذین انسانان کذبوا بیااتنا چې تکذیب کړي اسمن د آیاتونو یو ځای بشي دی پورې عذاب ما کانوا یفسقون پس فسق بد بی دیني ددای فسق کړي لوی بی دیني الله دې کړي دا به غیر کم یو دم کانو فر ناقص مضارع باندې داخله می شفسق ورسات کو جواب سوال دوی ویل ته پیغمبري آو کار دا چې ته مالدار وي ته غریبي ته جواب ورکا چې د خزانو علم چا سره دی اختیار د خزانو چا سره دی الله سره قلت ورتوا لا اقول لكم ذاتنا ما عندي خزائن الله ما سره خزانه د الله دی نبی صلی الله علیه وسلم سره خزانه نشته آیا دا تاګن سره شته دا تاسو من اور کون کې خزانه دوی لا اور کېشته کړه وی چې غریب حالت ورشه خزانه درکې نبی صلی الله علیه وسلم نشي ورکوي نو بل کوم د شي اوچت انسان د شاغه د نبی نه اوچتي شته نه د خزانه ورکول ولا ذات څوک دی یو الله فهم ولا اعلم الغيب وزنه پیغام په غیب د غیب علم الله لري اذان پرې کې صدر شبلی کی چې دا عقیده خبره ده دریم ولا اقول وزنه يملكم تاسللا اني ملك زي ملکم بلکې زه انسان ندی ویل ښا چې نه په غیب پويږي نه ملکی د نور نه پیدا نه تاسو مالدار یې به اسمه اوسه ما به کې فرق سره ته به عادي سره شوي جواب فرق شکنه مال الله وحی کې تاسو نه کوي فرق راغی کرانه کوي لوی فرق راغی ان اتبعوا ستابدارینکم الا ما یوحى الیا مگر دا هغه چا چې مال وحی کې دي شي وسوي چې فرق شته یو سړی وړاندې بنا لري به فرق شک نشته د مشرک او موحد الله فرق شته قل ما نوایا هل يسوي الاعمى والبصير ایا برابر دي داړون دولیدون کې برابر دي نه برابر مشرک او توحید ول الله نه دي برابر افلا تتفکرون دمر فکر نه کار نه لای وایلی اوس قرآن پیدا وانذر ير ورکا به پر قرآن باندې الذين انسانون لره خافون شيريږي چې دوی براجم کړي شي لاره بهم د خپل رب لرا ليس له نبي دوی لره من دوني شواذ الله نه ولي دوست ولا شفيع الناس فارشي لعلهم يتقون شيء شوي ريد الله نه قیامت را روان دي ډېر پر تیارې وکي دا تیارې کله کیږي چې کله انسان د قرآن سره تعلق لري ورسات کې ادب د نبی صلی الله علیه وسلم باندې ملګری غریبانو صہیب دي عمار دي سلمان دي د مکه مشرکانو څه ویلي وی موږ تاسو سره کینو والله موږ له شرم راځي څنګه ستاب دې خوا کې خور پړه غریبانو ناس په خېټه ماړین دي موږ ډېر مالدار خلک یو موږ حیا راځي الله نبی له ادب ورکي دا ادب حاصل داري چې دا کوم خلک قرآن لنا صلی الله دا ګورمونه شړي ځکه دوی د الله درزه لپاره ناشتي کوو دې شړل ګورته به ظالم وي نبی صلی الله علیه وسلم خو نو شړل موږ الله ادب راکي مشړه پر دا معنا عزت باندې له اوچت شه الذين انسانان يدعون ربهم چې دې خپل لفظ سره مقام يريدون وجهه دوی غواړي مخد الله لکه دې چې داسمه تاسو مجلس دا نه څه دنیوي مفاد راغلي نسل وټونو مسله ده نفس منصب دی وزارت دی نه بل خالص او خالص الله رساله دا ارشد په دماغ کې همدا مسله پرته ده ما علیک نشبتا باندې د حساب من شین څه شی دې ته پوښتنه نه کوي یا دې په وجه باندې تراری ولکېږي نه نشته ستاسو د حساب نه علی په ایمان څه شی کو دې شړل نو فتکو نشي من ظالمین د ظالمانو ورسال کې اول عقبه سمانه امتحان قرآن والا چوزه کې دعوت شروع کی شپږ امتحان نه پته باندې راشي
اول امتحان بدای نبی صلی الله علیه وسلم چې دعوت شروع کړي مکه مشرکان ویل مړه خا په دې مکو طائف کې هم دا پیغمبر دومره کښړیو دا موږ خراب خلک یو الله جواب کوي چې علی صلی الله بعالم بالشاکرین الله له پته و چې نبی حل دی تا باندې سوال وشي چې به ټول لوی کار کوي هم دا ته دومره اوچت مولای چې دا شرک دی او دا توحید دی ولې موږ مولین نه یو جواب سره مراتونه ما انکار نه دی کړی دا قران د الله فضل چې الله مال را کړی دی ځکه بیانوم دوی وتاوی دا هو بیانوا دین جنجال جوړیږي اختلاف جوړیږي با جهال دا وایي کنه دي جاهلانو موږ ورېدلې دي قران بیانول څه پیغام ځګر پورم خلک سکینه ول استریم کړه لګ لګي وای خو همیشه وایو کړه دې همیشه ویلې ته خو هغه ځکه فسولي رسولي چې کوم ځای کې ډالر یو مال افغاني تا خو شه د قران روانه خصو چې دي عوام په باندې حق نه دوی لمن تشریح لیکن چې بلی بیانې نو پځې دي چې تایید وکي سولټه اعتراض کوي مړه دا مړه سرزوري دي ته جواب وکي چې دا قران د الله فضل له مال را کړی دی زه بیانوم که تاسو په تقبیلی کې مجبیل نشي وکذالک د قشان اسمه کړي موږ باز دې به بازین په باز نورو ليقول عاقبت داش شی به وای اها اولای دا خلق دې من الله علیهم الله انسان کړي په دوی من بین الناس موږ بری ما بین کې پړ په دې ټول خار کې صرف دوی دي چې مدرسه حال تر یو آلته چرته منځونه د جمعې کېږي چرته درسونه کېږي چرته مدارس ول شنو خلک نشته چې په دا پنځه شپږ مرکزونه لري جواب علیه الله ان الله تعالی به عالم په بشاکرین په شکر گزارو الله له پتر جدا شکر گزار دي ورسات ادب چې کله قرآن ملګری تعالی رااله نو فقل سلام مرحبا اروخم الله را ولا تندې ورته مورانه و چې دا ولې بیر علل ذکر تاسو د دې ما به کې الله ورشتره قرآن دا ډېر اوچت خلک دي د قرآن ملګری د قرآن د درس والا سړی چې کله خوستا خو الله راغنه الله یو ورځه باندې بوج نه راولي په خیر راغلی دا ورته وایا چار وخم الله راولا ځکه دا ډېر قوي رشتہ ده وإذا فاتي ما الله وشراش تعالی الذين انسانان يؤمنون بآياتنا چې ایمان لري زموږ په آیاتونو باندې فقل هو السلام علیکم مرحبا دا اصلي جواب د سوال لاره سلام خورا بارانه سړی کوي ځکه سړی چې را دنه شابو یا السلام علیکم دلته رشي معنا ده چې کله تعالی راشي نو ته سلام وای سلام خو باغوي چوي نو موږ له سلام ډیره معنا غانې دي دلته کې سلام معنا مرحبا بخیر راغلی هر وخت الله را ولا او کر اغلا سو کوئی خود کور والا وای کنه مجلس والا كتب ربكم لكل ساسر ولا نفسه بخبل ذان رحمت انه ذا خبر ذا من عمل منكم سوءا شاش عملو کې ساسر نبت فنا خبره کې ثم تاب من بعد بيرجوك الله له رسل دیلا واصلح اصلاح عمل وکړه فانه يقينا الله بخون کې مهربان دی قران والا دی خو انسانان بیا خو نه دي دې شکل ته کمې زیتی وشي الله یې مانه بکنه وغواړي کنه زه تاسو معاف کوم ورسات اوس بل عقبه مخالفین براجک شي یره دوی له بل خبره یاد نه ده بس توحید او توحید ار درس توحید یادی توحید او توحید مو خو ډیرو چت خلک موږ له سیاست هم یاد دي موږ به بار مل خبرونه بیان کوو چې دومره عیسایت او دومره نفوس ته او دومره فلان او دومره دا ته جواب وکي چې موږ توحید څنګه بیانو چې لارم سره جدا شي غب شپ نه جوړو چې معامم جوړ کړی بوسلانه وبته را الله مکوي یو خبر بیان کړي چې توحید بس دوی برا جدا شي مشرک به جدا شي وکذالک الله يدق شام بیان آیاتنا آیاتنا توحید موږ دا کار کوو چې کار شي سبیل المجرمین الله الارض مجرمانو توحید چې بیان کړي مجرم استروان شو بل لار چرته بل خبره مې یاد وکړه ورسا کې طریقه تعلیم او جواب د سوال له شراغي دي ته ویل شرط د شرف الدعاء دوی وتعالى دي شي وي چې ټی دراسته توحید به منو خدا اسمن دی له هم لګ بندگی کوا دوی نمبر کوشش دا کوا تور ما نه دوکا قل ورتوا ان نهيد يقينا زمانہ کړي شویم اند دې بارکه چې بندگی دو کمل الذين دا غچا تدعون من دون الله استاسو تر مدد شوي سوا د الله نه زره بندگی نشم کولای نو قل سره جواب د سوال ولې پلانې موري شي بچی کوي
اخو مولا نه کړه جواب دا ټیک ده مولا نه خو لیکن خواهش پرستی به روان دي ک دلیل وسری دیګس د میدان لري وړي ځا قل ورتوا لا اتبع ستابدارین کوم ساسو د خواهش یقینا شم به گمراه په دی وخت کې وما انا نبو مس من المحتدين السميلار ولانا دوی وتاریو مرستاسه دلیل دی زموږ دلیل نه مانی ته دلیل پیش کا جواب زما کار دلیل قران دی دین بل دلیل نشتا قل ورتوا ان على بينا یقینا زیم په کار دلیل زما درمنا او تاسو تکذیب کې به د دې ارمان شرط کړي هم نه غاړه مور کړي وي خپل کړي هم وي نو ما عندي سره جواب سوال دی ویلي سیدا تا پرس من باطل فرس لا سخلا سرا ولا عذاب طالب دي شي وي ته جواب کی دا عذاب دې اختیار ما سره نشته دي علم چا سره دي کما سره وی کنه شکندونه مې بشرا وسو ما عندي نشته ما سره ما عذاب تستعجلون تاسو تادي کوي به باغي ان الحكم نه دي اختیار د عذاب مگر خاص الله لا زخه نبی زخه انسان عذاب راوصل دا کار د چاري دی والله دی ما سره نشته يقص الحق بيان حق وهو هغه چې غره بیانونکو نه دي اوس ورته جواب وکا کدا عذاب ما سره وي ما دومره وګ صبر نکوم چې مشرک ته شرک او تعالی صبر وکم ما به کار در خلاصو خدا په سره بل چا سره ده قل ورتوا لو ان عندك شرط ويز ما سره ما عذاب تستعجلون به شتا استاد کوي باغي لقض الامر فیصله کار بشوي وي بین سما ما بین کې او شاسو ما بین کې والله اعلم الله په دې په مشرکینو ظلم په معنا د شرک الله نه مشرک او ظالم معلوم دي نو دې وتعالى وي چې د عذاب اختیار تاسو سره نشتا لیکن دا پته خو به کنه چې کله راشي جواب د غیب او علم واضح شاله دی الله لمن دا پته نشه معلومات نشتا وعنده الله تعالی سره مفاتيح الغيب چابین د غیب لري حدیث بخاری کې شراغ لري اصول دي لا يعلمها نه پويږي په دې معنی شوا دا غنا د غیب په علم شو پويږي الله دلیل دی ويعلم پويږي ما پاس چې وچه کې دی ول بحر او دریاب کې څومره وبري څومره میان دي څومره زندسل وشيږي څومره ساس کړي څومره جواهر دی وغیرہ دې ټول علم چاله دی الله لا بل نرا پریوجي من ورقتنی چوپانا الا يعلمها مگر الله اور باندې پوهه دی عجیب اساس کله را پریوجي څو هغه پریوجي په کوم ځای پریوجي دې علم چا سره دی الله سره ولا حبه يدانا في ظلمات الارض الله يبترود اسمك کې نو وچو نو نلمدا الله یو نو وچ الا في كتاب مبين مگر دا ټول په کار کتاب کې دی رتب دا معنا وچ ټول الله له معلوم دي بل عقلي دلیل دا د شپې پتا باندې خوب څوک راولي الله د ورځې به کار څوک راوچتای الله شپه شي صدر باندې خوب راولي هر سړی ودی دا څوک دې کار کې سارا مرامي سبا صبح صادق شي منځونه شي هر سړی کار پسې راځي نه چا کارخانه نه چا دکانداري نه چا ځمېداري نو دا انقلابات څوک راولي الله نو په کار دا چې بندګیم چاله وشي الله لا کار هغه کړي لري وهو الذي الله ذات دې چې تاسو د کوي بل له شپې ويعلم پويږي ما پاس چې کوم کسب کوي بن نهار د ورځې ستا په قسم الله پويري څوک دکانداران دي څوک ډاکټران دي څوک ځمېداران دي څوک تعلیم والا دي څوک د یو کسب والا څوک د بل ثم پس دینا يبعثكم الله وروچت کې تاسو په بده کې له یقزا چې پوره شاجل مسمى له معلومه شپه ورځ هیڅ به کې عمر ختم شي په پلانې مرش سبا اعلان شي اطلاع ځکه عمر پوره دی ثم الی مرجوکم به خاص الله لساسو واپسیدا به اطلاع درکې ما کنتم تعملون ساسو دا عمل چې همیشه مو کړې ورسا کې الله قدرت اسه کې جواب سوال لري د الله قیاس کړي د ملک په بادشاہ د ملک بادشاہ له ورسوس دار خو نشو ورتلې رابطي ورته ګورو نو الله لم شرابتي من ګورو جواب دا د ملک بادشاہ چې خبرې په رابطو ارچ الله له اخ په ټول مخلوق زور اور دی
نو د دې زور اور الله قیاس په کمزوري مخلوق جائز دی نه وهو القاهر الله زور اور دی فوق عبادی د پاس خپل بندگانو رالی کې علیکم بتاسو حفاظت ملائک حفظا حتى اذا جاء تردی شراشی او تاسو لمرغا وفات کړه رسولنا استاجزم رسول جملا ملک الموت خو یو دی جواب دا چې دې مراد ما یو دی خو چې مې راوړی کرامن دویم جوابداري چې دا اصل کې ګروپ دی ډیر راشي بیرایو راشي روح راوالي څه په یو طرف باندې ولګي سبب بل طرف باندې درو جن دا سوالم دی چې د سپو حیوانات او چرګانو وغیرہ دې دا روح څوک اخلي بس ملائک دا یو ملک څنګه ټول رسیږي دله زیاتره یو رسیږي بس الله رسیږي کنه زموږ په ایمان دی وو موضوع شی به نقصان نه کوي کمه زیاته نه کوي چې وخت دې پوره دوی گزاره وکړي نه بس درمانه درځي ټراک درنه وباسي دې خلکو به اخر انجام کم زیاده ثم بس دینه داخله به واپس کړي شي الله یا الله مولاهم چې مولا دې حق رښتینی الا خبردار لو الحكم الله اختیار د فیصلو دی او هو اسر الحاسبین الله دې زری حساب کوونکو نه دی غربي پورې بټول مخلوق ته حساب وش جنتین ملار شي جنت لا جهنم ملار شي جهنم لا ورسا اخرت شرک دعا دریب کې دی وچه کې هوا کې چې مشکل لا شنو پرې چاره کوي دا وی الله کوم دی ویسو موږ به توحید عقیده ولرو او چې بار به سم الله وی سبه شرک کوي زه خو پلاني بشکړم ریور ډېر چالاکو کشتوان ډېر چالاکو د جازا پیلوټ به دا ډېر چالاکو چې مړه بچی کو الله به دا خبرې کوي قل ما ورته وایا څوک تاسو نه نجات درکې من ظلمات البر د تیارو د وچنا او البحر او د دریمنا تدون او شراس او ترامت شوې ډېر پاج او په پټا چغوي پټ پټ سوي کنه جات را کې موږ الله من هذه دې مصیبتنا لنكونن خامخا من بشو من الشاکرین د توحید والانا موږ به خالص کومندګي الله پوری ابن کثیر خازن قرطبی دا ټول وی شاکرین سمانا من الموحدین موږ به توحید والانا نقول الله ورته الله تعالی تاسو نه نجات درکې من هذا دینا او د هر مصیبت نه ثم انتم به تاسو تشریکون د الله سره برخداران جوړوي دا خو سره د نور مصیبتونو نه الله تاسو بچ کړي لیکن شرک به تاسو کوي ورسات اوس دنیا د عذاب نه یرا قل معنا ورته وایا هو القادر اغذر ورد على ان يبعث چراولی علیکم بتاسو عذاب من فوقکم د پاسا د کانو باران چغي او من تحت ارجلکم یا دلان دې زلزلې خسف یا مګډوډ کی شان ډلې حدیث شیرازی کنه اولی ویل احوان دی بل بارکه مې احوان دا مسانه دي دا ډلې ودانو ګرام دي یو جماعت او بل جماعت سره لاندې جګړه کی ويذيق وسګي بعض استاسو بعض نظر بعض نورو انظروا غراسن بیان آیاتنا لعلهم در پاره قوم چې په کاروالي پوښي الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسات کې د قران په دشمن باندې رد حاصل لاري الله دا قران دی راجب کتاب دی خو ستا قوم نه منینو دې منل پکار دی غاړه ورکول پکار دی وکذبوا تکذیب کړي به پر قران باندې قوم کا سا قوم وهو الحق حال دا شدار اشتنی دی ډیر عجیب کتاب دی د صدق نه کتاب دی قلت ولست زنیم علیکم بتاسو باندې به وکیل سیموار ورسا کې جواب د سوال چې کله داخله کونه منی نو عذاب پیراشي کنه الله یې نیټه نه ده پورا چې نیټه کله پورا شونه ایسه بدا ټول دلدل کی لكل نبا ان دار خبر د پاره وخت تقرر دی وسوف تعلمون او سر دې چې پویا وشي ورسات کی الله ادب ور کوي بعض انسانان د قران او سنت دشمنی کوي د رسول الله علیه حدیث پورې ملنډه کوي شته کنه ډېر خلک دي یو عمل امان څخه کیږي یره د اخرت شرم باړي وای لکه وکانه
کله دې مانځه کې داخله شي ببوجي وای کله یو څوي کله بل د قران قانون داري سورہ انفال کې د څه خبره چې ارچا وکړه الله دا سره کافر شي د ایمان نه خلاص دي خدا خلق پوی نه دي خپل ځان مړ بشي د الله مخره به ورس به ودرېږي تاسو رب الله به ګوري الله اوس موږ لا تبره کې چې دي خلکو مجلسونه کې مکه نه ځکه دا خدای الله قهر د الله دشمنی مجلسونه دي واذا رايت الذين چکرتو ګوري هغه انسانانو چې دین نوزي په آیات نظم د آیاتونو مبارکه مقابله کوي فارسن مخته واړه حتی تر دې چې نوزي په حدیث غیر په نور خبرو کې دې د نور خبرې شروع کړي به اوسره کینا به اوسره خبرې کولې شي و اما بشرت دیاد وسستانه شیطان دا خبره فلا تقد نمکینا بعد ذکر او رسل نسیت یاد آشنا مال قوم ظالمین ظالم قوم سره کله شل خبره نه یاده کینه وسره نو الله شکر ته یاد شوا به ست وششا ورسات او تخفیف وما على الذين نشبا چامانی شیریږي من حساب دوی د حساب نه څه شي لیکن یاد آشنا لعلهم يتقون شيئا ويريږي ورسات کې الله بیان دی کوي چې دا کوم انسانان د اسلام پر ملنډ کې خان دي چې خلق صلی الله علیه مکه نه دی وشت شي وزری الذين زر به ویل شي ترک شی بعد البيان اول بګور قران او سنت دعوت کې دغه نور صلی الله انتظار نه ټول کا چې کله دا بیان کړی نه الله ځان ته مرا ټول ورته ور رسوا پرې دا انسانان چې دین ولې دین خپل دین لعبن ټوکي ولا حنو مشغله څه مطلب اختر کیا کارونه کوي مفسرین لګي ټوکی او غب شپ یا دا ټوکی او غب شپ دا چې دین غړي یا دین پر ټوکی کوي غب شپ جوړ کړي دي وغرت کو معنا ده اس دي جواب د سوال چې اخره د قران او سنت پر ولی ملنډي وایي الله دې دنیا پریشان کې بس ډیر ورننه نشي بری زګه دوه کړي دوی لره حال حیات دنیا ژوندونه وي وذکر به او یادا شو خبره قران اند دی وجنا چې راګیر نشي نفس نه او نفس بما کسبت فاقت سجد کوم کسب کړي دي تبصل معنا راګیر نشي لا الله تبصل قران بیان کا ولی چې سبا اخر گیر نشي کړه تا که قران بیان کړي وي دوی که سبا نه مني نو موږ ورته یا الله مو بیان کړي دي ليس لنا نبي دي نفس فار من دون الله سوا الله لا ولي دوس ولا شفيع الناس فارشي وجواب سوال دوی ویل اول خو الله معاف کی کما په خطر کار کینه په دې الله رشوت ورکو کړه جرمانه به ورکو الله کدا ټول درې رسول زرو شمال راکې زینه منم تاسو د رشوت ذات نه لري او که جرمانه ورکې دا نفس کله عدل پورا جرمانه لا یؤخذنا خصل کېږي من عددنا هیڅ خصل کېږي نه بلکې سړی چې بچي په لا اله الا الله قران او سنت باندې دور پورې ملنډ کړي اولئک الذین لا یدعون انسانان دي چې راګیر کړي شو بما کسبوا په سبب دا عمل چې کوم دوی کړي دي لهم شراب من رزق من حمیم دغرم وبو وعذاب عذاب دي علیم درنا بما كانوا يكفرون په سبب دوی چې دي کړي دي کفر حدیث کې راځي رسول الله فرمایي دور په کندول کې الله ورته اوبر راوړي ګرمه چې کله دې مخ لور ته نږدې کی سرمنې فکر اول شي لکه پلاستیک چې کله سره ور نږدې کی څنګه آرانه رمشي رسول الله فرمایي دا اوبر باندې الله په دې سر راوړي د خاص اندام نه ارسه به بارک دومره صحال ورسا کې رد شرف الدعاء حاصل بدای نیکان ملګری ځان له انتخاب کوي کبا بدن ملګری من انتخاب کړ الله یا قدم ورانی قل ما ورتو وایا انا دوی موږ را مدد شوی من دون الله شهاد الله انا ما غسر شنه پراکې موږ لرو نظر ينفعنا خیر موږ نشي راکولې ولا يضرنا نظر د پکولیش من بوګر زولې شو علا قابنا پر خپل پوندو بعد اس هدان الله او سيدنا سلام علیه دې کړي کله لذي پشان دا غچا چې تختولې د شیطانانو شیطان دا ګډوډ کړي اغوا کړي دي فل ارض پرېزمه کې حیران دي
لو اصحاب داغ ملګری دی یدونه وشدل आवाज کړي له هدایت لا ائتنا راشه څه مطلب یو ملګری دی د مسلمانانو ملګرتوب پرې خو دی شیطان ور بشو لګیدو نو ایسره کو پر شرک وردان نه کی نو دغه توحید والا ملګری ورته شو ظالم دل تراشه ته خو پروندي صحیح عقیده لرله دی عمل نه د سنت طریقې عمل ویلې نن ته څنګه لاړې د بل چا خوا کې ودرې دي دا حیران دي چې اوس دا مونږ کدا ایس الله به ایمان مرشي نیکان ملګری پر خودل سره بربادي عمر رضی الله عنه بس کوي چې ځان لګور نیک ملګری انتخاب کوي دا په باندې کې انسان ډول لې تکلیف کې چې هغه انسان له کومک ور کوي کړه مال وغیرہ ستر عزت خیال ساتل نور کارونه نقول ورتوا انه هدى الله يقين هدايت الله اسلام دے هو الهدى حق دین اسلام دے تشمیع اله ور کوي نو وتعالو وای چې ټیک خپل دین کا خپل کوټه کې نو بار ولې به موږ لګي بیان دې به موږ شروع کړي او امرنا موږ امر کړی شو لنسلمان چې موږ تسلیم ورکول رب العالمین هغه چې ټول مخلوق تربیت کوون کړي دویم رب د مخ کی سردار تسلیمی سمانه من زکات د الله تسلیمی ده کنه وانا اقیم الصلاه چې پابندی نمازو کوي ویریږي د الله نه او هو الذی الله ذات الیه تحشرون خاص له بور جمع کړی شي د پاره د حساب کتاب الله له بورزو دا کله مو سره حساب کتاب کوي ورسات عقل دلیل اصل کې جواب د پاره سوال د اسمو کو اسمان الله ولی پیدا کړ خالص الله توحید د پاره رد باغ چا چې دوی د اسمو کو اسمان نه شاره مخ د وجنه پیدا دي شاعران هم شعر وایي کړه دا ګلونه ستاپ مخو دا اسمان ستاپ مخو دا رغونه ستاپ مخ خالص دروغ وایي دا ټول دروغ جن دي زمکه اسمان د شاره مخ نه پیدا دی آیات کې الله فرمایي زمکه اسمان چې پیدا شوی خالص الله توحید د پاره څومره روایت راغلي دي چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم د وجه پیدا شوی صاحب خازن کشف الخفاء الفوائد المجموعه دې ټول کې پاک کلام باندې روایت دي چې دا سندن کمزورې دي بلکې د الله بندگی دې لپاره الله را پیدا کړی دي ټیک د نبی صلی الله علیه وسلم راغی توحید مولا تشریح کې وهو الذي الله غزاد دې خلق السماوات والارض چې پیدا کړی اسمان او زمکا بالحق د لپاره توحید حق سمانا توحید د لپاره ويوم التخفيف اخروی ويوم باورز معنی یقول چې الله بو یکون شنو داشبا قوله الحق الله وینا حق را دې څه مطلب دغه دوه تفسیر دي قوله الحق دا معنا دا قران الله ورشتنی کتاب دی ځکه دا الله وینا ده دیم قول لري وینا دا حق ده الله تعالی حق ده قیامت مبارک چې دا برازي وله الملك د الله په اختیار کې حکومت د اسمانونو دی یوم په غرض باندې چې پوکې بوکړې شپېلې کې عالم الغیب په پټو شینو کارا وهو الحکیم الخبیر الله حکمتونه والا ډیر پوهه دی د ارچا په ځل باندې نه راز باندې پوهه دي جنو ورستا بل باب دلیل نقلی د ابراهیم علیه السلام نه چې د پلان سره مناظره غوړه کړې ده مقصد به صرف توحید اثبات چې اے خلکو بندگی چې کوي نو دی والله وایس قال ابراهیم چې کله ابراهیم علیه السلام دی ابي پلان له شازر دی ازر ودا چاوي دی ترو امام سویتی دا خبر ذکر کړی نه راځي پلار دی اتتخذ تنشا سامن بوتانا الهاتن فخدایتو وانی خدایان نو انی اراک یقینا زوینم تا پلارا وقومک صادقون فی ضلال مبین خارکم رایکیم سوال دعوت خورش الفاظ دی پکار دعوت کې انسان نرم لهجه استعمالي دلته څنګه وي ته گمراهي جواب داري سورہ مریم کې د دعوت الله ذکر کړي خپ نرمي ور کړي دي د دویمه مرتبه را چې کله په نرمي سره خبرونه باندې بیا وسره زور پکار دي ځکه ور باندې به ویل فی ضلال مبین وز دلایل شروع شو وکذالک الله یدق شام خذ ابراهیم علیه السلام لا
دلته عبارت دلائل دا حکومت د اسمانونو د زمکه برلاندې اړینا موږ دا کار وکړو ولی يكون شي ابراهيم عليه السلام د یقین والانا شپرانا باندې لارو جنا څنګه اوس مناظره ده فلما جن عليه الليل يشكل را خرج ابراهيم عليه السلام نشپا را کو کمن نو دی استوره قال ویلی جاز رب داس ما رب دې دې څه مطلب هاذا ربي او شرک شو ابراهيم عليه السلام خو توحید امام دی هاذا رب معنا داس ما رب دې استاد په ګمان زینه من غتا شو وای دویم دلته همزه پټه ده هاذا رب داس ما رب دې دانه دی دریم داس ما درب قدرت ته کړه فلم مار کړه چې ورکه شنو قال ویلې لا احب الافرین زمننکم دا چا سره چې پناکیږي د پاره د اولوهیت دا څنګه الہ دی چې ورسره لار څخه ختم شو آیا چې په چا باندې ختمېدل راځي هغه الہ کې دی شي قطن نشي کېدلی دستور بندګي معنا مکوي دستور اورسو سپمې ولیدا فلما را القمر شکر ولید سپمې بازغ خارا نو قال وی هاذا رب داس ما رب دې استاسو ګمان اسما در قدرت ته یا آیت داس ما رب دې سوال ته وکي فلما ارکر جو ورک شنو قال وی کیدایتونه کی مال رب سما لا كونن سبخ مخاشم من القوم الضالين دا گمراه قومنا ایمان هدایت کړي نه وي تل مضارع باندې لم داخلو ورزر علا فلما را الشمس شکر ولید انور کارا نو قال ویلی هذا ربی داس ما رب دے نور خوش دی مؤنث سماعی دی حاضی پکارو حاضر په اعتبار تعالی حاضر په اعتبار خبر باندې یہاں سے پری مناسبت ویلی چې لفظ خو مفرد دی حاضر اکبر دا غټ دی په شکی یا غټ خدای رستا سو پنس فلما اركل شنو امر شنو قالوا يا قومي اني بريء يقين زبيزارم مما راغتنا تشكون شدا شد الله برخداران جوړوي اسما توبه به چون کې شپره سپګمې راستوري دومره شنو نه معلومه نه انت لا احب ویلي ورس کار څه معلوميږي لار جدا شو اعلان د برات وکي نو دې سوال وکي چې تاسو موږ معبودانو بندګي نه کوي تر چا بندګي کوي تاسو معبود اخر څوک دی اني يقينا ما غرزولې وخت زما للذي غزات فطر السماوات والارض چې پیدا کړی اسمانونو او د اسمکا حنيفا کلکم بتوحید وما انا من المشركين زنیم د مشرکانو حنيف دا معنا المقبل الى الله والمعرض عما سوى الله الله له مخاړولې د نور ټول شي نه دا به مورثي ورسات کوس بیان د مناصري حجت بازی وکړه د سره قوم درو نو قال دوی ویلي چې تاسو ما سره حجت بازی کوي په الله د الله توحید بارک وقت هداني حال الله ما له خودل کړي تعجب زما خودل هغه مال الله کړي تاسو لري الله پرې دی بل طرف باندې روانه گئی دا څومره ظالمانه دی ورته چپشا ګورا کړه څنګه معبود بټه کړه درکې کټ بدر باندې واړی تاوان بدر کی جواب ولا اخاف زنيرك ما دا اسنا تشركون به شركان جوړوي دا غسرا الا ان يشاء رب شيئا استثناء منقطع لكن کوم چې وغواړي هغه رب زما یو شی لرا زما رب زما بارکه چې کوم شي په سره کړی اب کی اب د شنی چې ستا معبود مال ټکر راکې دا به اصل کې الله مال لیکلی دا د الله امر دی زما ورته تسلیمي وشع ربي فلا خير رب زما يشل علما فعلم کې افلا تذكرون ادمر تاسو نشدنا اخلي ورشاد کرت حاصل درته داري تاسو ډیر عجیب اخلي کې مال وای چې څنګه د ما بودانو غوړه په ستې مکوا بدی ما بیان وا ټکر بدر کې تاسو ما خپل معبودان نه يروي او حالان کې د الله نه يریږي چلو الله مو پر خودلې ير خو تاسو نه پکار ده وكيف اخافوا سبسن ويريګم مالا غسنا اشركتم چې تاسو شریک جوړ کړي لري ولا تخافون او تاسو نه يریږي
انکم بدی وجمانی تشرک جوړه د الله سره ما هغه څه الله نه دنه شرکړي به دی په عبادت باندې علیکم بتاسو سلطانن دلیل قباحت د پاره د ویلي هیڅ دلیل سره نشته آیات دلیل په دې چې چا بندگی کې دي شي ګراغه به دلیل غواړي به دلیل ما سره تورې کرکه مرکی آسمانی وحی سلطان بادشاہ دلیل نو کوم یو دغه دوړلو حق بالامن ډیر حقدار دی په امن ان کنتم تعلمون که تاسو پوهیږئ امن دامن من العذاب الله جواب کې اخر په امن کې دي کنه شاغه ایمان راوړ یو دویم شرک نه کړي الذين امنوا هغه انسانان چې ایمان راوړي نه دی چې کړي د خپل ایمان سره به ظلم شرک یا خپل ایمان د شرک سره یې کړي نه دی حدیث کې راځي ابن کثیر وغیرہ ذکر کړي دي لم يلبسوا ایمانهم بظلم الله چې ایمان راوړي د خپل ایمان سره ظلم یې کړي نه دی صحابه راغله یا رسول الله کم یو پمن کې ظلم نه کوي هر چا ظلم کړي دي نبی صلی الله علیه وسلم ورته چې مراد د ظلم نه شرک دی سورہ لقمان کې ورش آیات دلیل به دي چې ګور کړه د قران په تشریح کې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث راځي دین عام ظلم نه مراد حق ظلم مراد شی ویل شي شرک څه مطلب چا چې ایمان راوړ یو ایمان کې شرک ګډ ورنه کې دوا د شي انسان الله تعالی هدایت والا دی د شي انسان پر عذاب نه بچ اولئک الله د انسانان چې لهم الامن دوی له امن دی او محتدون دي شامل والا دی امن د عذاب نه ورسات وسوي ابراهيم عليه السلام اگر کې ابراهيم دی اوچت سړی دی لیکن بڑے معجزات ودرایلو کې چاله محتاج دي الله لا نو اے انسانانو تاسو خپل حاجتونه چاله پیش کړئ یو والله لا وتلك حجتنا الله یدا دلایل زمونږ دی ورکړي دي موږ د ابراهيم عليه السلام لاله قومي د قوم په مقابل کې نر په موږ چته درجه من نشاو شال شو غاړو ان ربک یقین دارب صاحب حکیم فیره حکمتون والا دی عالم فیره دا خو ابراهيم عليه السلام چې موږ ورته دلایل ورکړو اوس قانونداري چې کله یو شری امتحان ورکي او به پرې امتحان کې کامیاب شي داغه لپاره جایزه پکار ده جایزه سره الله انې کار مشي مور کړو وهمنا اورمه کې له ابراهيم عليه السلام له اسحاق او يعقوب کلن داري او الله موږ مضبوط کړی و ودل مکړو د نبوت په طرف باندې هداينا الله ونوح عليه السلام نو هدایت کړو من قبل وړاندې نبوت ورته ور کړو داغه په اولاد کې الله داوود علیہ السلام دی سليمان علیہ السلام دی ایوب علیہ السلام دی یوسف علیہ السلام دی موسی علیہ السلام دی هارون علیہ السلام دی وکذالک تقش من جزاء ورکونه کان لرا زکریا علیہ السلام دی یحیی علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام دی او الیاس علیہ السلام دی کلن دا ټول من صالحین دنه قانونو اسماعیل علیہ السلام دی عیسی علیہ السلام دی یونس علیہ السلام دی لوط علیہ السلام دی وکلن دا ټول من غرکړو په مخلوق باندې ډیر انبیاء راوړل عجیب ترتیب دی باج د شیم بیا دي شهاب شاهان ولک داوود او سليمان باج د انبیو پلاران ولک نوح علیہ السلام ابراهيم باج باندې تکالیف راغلي ولک ایوب او یوسف باج زیات معجزات ولا ولک موسی او هارون باج باندې زاهدان و یحیی دی او باج د شو چې ملګری نو یونس او لوط علیہ السلام دی لیکن دا ټول چاره لګري الله ومن ابائهما والله د پلارانو د دوینا اولادونو د دوینا او درونو د دوینا شو پلاران دي کنه شو اولاد شو ګرونه واشتبیناهم الله یغره کړي مودوي به می روان کړي وی اله صراط مستقیم نه غلار لرا اشتباه څه معنا مفسرین ذکر کوي الاختيار لمعالي الامور دغه کارون د پاره انتخاب اول الله د انبیاء د غټو کارون لپاره انتخاب کړو غټ کار څو د الله د دین ترجمانی ذالک او د الله هدایت د الله دی یادی به هدایت کې به باندې چاله شو غاړي ورکړي مو به روان کړنی غلاله
الله په دې هدایت کې چاله شو غړي منه باري د خپل بندگانو و زجر ویرا کچا شرک وګینو نو څه چل بوشي جواب ولو اشرکوا الله یک شرک کړي وې دوی برباد وي انهم د دوی نه ما کانو یعملون قامل چې دوی کړي دي څنګه دوی خو شرک نه وکړي مونږ الله تنبيه راکړه خبردار شرک نه کوي که شرک مو کې الله عمل مټول برباد دي ورسا کې الله بل قانون کې هو چې اي خلکو دا قران او سنت منئ کوی نه منئ استاسو نبی الله و عالم د شي قوم له ورکم چې هغه ورته لبیک کوی قربان بشورنا صحابه الله ورکه دا کړه مونږ الله دا خبره وکړه چې دې قران لغوه کې دی دا قران بیان کوي دا قران عمل کراولې کتا سو دې ځان غفلت کې واچو الله دې شي خلکو له ورکم چې ابو سلمین وکي ځان ورمانه قربان کی به صحابه وګورئ کنده بهترین خلک اولنی داوا اولئک الذین دا هغه انسانان دي اتیناهم الکتاب چې موږ ورکړې دوی له کتاب صحابه یا د قشان امخ انبیاء والحكم الله يفوها او نبوت مورکي فإن يكفر انكاركم بهذه آياتنا هؤلاء دي جماعت نو بس بارو من بهذه آياتنا قوما يقوم لا ليس بها بكافرين شيبه انكارونكي دسر انکار بولي لبیک بردو وي اوس الله نتیجه بیانې او جواب دی سوال ټیک دا خو انبیاء دي وشت خلک موږ څه وکړو الله دې انبیاء سره قدم په قدم روان شي محمد صلی الله علیه وسلم چې په کوم طرف روان دي چرته لاړ دي اما قشان په ورشه اولئک الذین هدا انسانان دي هدا الله چې الله هدایت کړي دوی لا دوی په هدایت باندې اقتداء الله روان شه اقتداء وکړه قل لا اسالکم سره جواب سوال کی دي شي دي انبیاء خاص کر محمد صلی الله علیه وسلم پر دعوت باندې پیسې غوښتي قوم پیسې ورکول نه شنو به عیسی عبارت کړي مجبور دي به کړي یو شی زماره وسن دنو څنګه وکم جواب نه انبیاء د قران دعاته دوی په دعوت باندې ورته چانه پیسې نه اخلي چې کله پر دعوت باندې پیسې واغستل شي نه دعوت روح بین منځي ختميږي دا خبره دې به زیاده قل معنا هوا لا اسالکم سوالکم ساسن علی پر دعوت باجرند مزدوری ان هو ان دا قران الا ذکر للعالمین یا دا شر پاره د مخلوقا دی ویلي بعض خلک وشي خا پیسې نه اخلنا بینو تا کې ورانه لري کې دې چې ته بس موږ عقیده بربادای جواب پدې قران باندې د خلکو عقیده درسي عقیده چرته خرابې ده خو علامات لې خشره سی عقیده را دې جنوس بل باب دی بتاړي مړ چې شزمن ما بوتانو بي عزت لري وکړه اولیاء نه مانی کرامت نه مانی جواب اسه کې تاسو بي عزت الله کړی دا د آیات شکل نبی صلی الله علیه وسلم رسولو قاضی ذکر شفا کې منبر باندې ناسو وما قدر الله قدره نبی صلی الله علیه وسلم چې ویلي دی خلکو د الله حق قدر نه کړي وې دې منبر باندې دومره شړق راغره نږدې لاندې نبی صلی الله علیه وسلم راغورځیدلې ګور لرګې دی حس پکې او حس د الله دی حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي مسلم کې وی هغه کانی اوس معلومات دي چې د نبوت نمخ کې په ما باندې سلام اچولې الله کې دا حصہ شولې حدیث کې دا راځي نبی صلی الله علیه وسلم چې کله مرګ له تقریر کوي او کجور له بولاړو بیان وکاو بل ورځ زنانه رسول الله علیه منبر جوړ کې کله چې نبی صلی الله علیه وسلم د منبر باندې کې نسو ودا کجور د نبی صلی الله علیه وسلم بسیدا شو شړل لکه وړ کې ماشوم چې شاړي تر دې چې نبی صلی الله علیه وسلم ورغه غاړه ورکړه به قرار شو نو دوی وایي چې ګوره تاسو موږ معبودانو بیزتی کوي جواب تاسو موږ د الله قدر نه کړی الله یو آیات کې قسم خفغان ښکارا کی الله داخل اسما قدر نه کوي وما قدر الله دي خلکو د الله قدر نه کړي حق قدر آیات کې دوه قولونه دوی د الله تعظیم نه کړي یو دویم دوی الله پیژندل نه دي دوی څه ویلي دي
چې کله نبی صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کی دوی ویل مړه نبی صلی الله علیه وسلم ان الله وحی نازل کړي دا قران اسی دروغجن کتاب دی غب شپ دی دا اسی رسانه لګیلی اس قالو چې کله ویلې ما انزل الله علی بشر الله نه نازل کړي په هیڅ یو بشر من شيء وحی شی معنا وحی جواب تورات چا نازل کړي دی الله نو ارګر چې تورات الله نازل کړي قران هم چا نازل کړي الله هغه منو دا نه مني څومره انصاف الله وای قل ورتوا من انزل الكتاب الذي چا نازل کیا کتاب جاء به موسی شرات کړه پای موسی علیہ السلام نور اندرنا کتاب دیو د هدایت در الناس خلق لرا تجلون تاسو ګرځوي ټوټه ټوټه کتاب شي اسی څه مطلب کوم چې تاسو د نظر برابر عمل په کوي چې نه کوي اوس داخله کوي کنه یره دې آیات باندې مو عمل نشي کولای دې حدیث باندې مو عمل نه کوي زموږ د مسکو نظری برابر نه دی پټوي تاسو کثیرن زید تاسو تعلیم درکړې شوی ما دا سلام تعالی مونږ په نه وای انتم تاسو ولا باکم نشاسو پلانان نو قل الله ورته الله نازل کړي انزل الله دشوا قل انزله الله دا قران چا نازل کړي الله ابن کثیر د دې آیت په تشریح کې بیان کړی په اچا باندې ذکر بالمفرد کې الله 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 وینا لا اله الا الله پورا وای ثم ذرهم پرې د به داخله په خوځې پرې غب شپ کې علامون لوبي کوي قرآن او سنت نه په دې خټول مجلسونه غب شپ دی ورسره کې ترغیب دی قرآن لا عجیب کتاب دی الله ودا وهذا اساوړاندې خود له شوي شری کتاب دې انزلنا نازل کړي دویم مبارکون الله ډېر برکت لري پیدامن برکت څنګه لري نشاپوري کې څوک وي هغه ماغلم خیر دی چا چې ورته وګي خود له هغه خیر دی څنګه خیر دی حدیث کې راځي رسول الله فرمایي چې کله د الله د کورونه په یو کور کې خلک راځي مش جمعات یو مجلس کې قران لولي دي خلق باندې سو انعامات یو دا چې بری خلق باندې سکینه دلارامي دیم بری خلق باندې رحمت دریم دا خلق الله رب ملائکه په مجلس کې یادي اوس الله برمغه تاسو یادي څلورم چې کله دا مجلس اختتام لرشيږي الله تعالی ملائکه له وی شي اسما بندگانو ملائکه گواشه په دې معنی چې د ټول انسانانو لما بخنه وکړه څومره شت کتاب مبارک چې مړو شي به پته لګي حدیث کې راځي رسول الله فرمایي قران هم سپارش کې روشم قران دا وی چې الله دې سړي مال بار خو پرې خو درې د سر زمينه کین خو به پرې دی چې ولا خوبونه لري مونږ یو نه دا خو یو مېشت دوا خو مو پرې دا کامل من سره وکبه دي دولس مې یو لس مې شګلې مزه کوا به خوبونه کوا کرا روزه بو خوراک او ساکو جمعې مار بار پرې خو درې تصدیق کون کړي الذي دا کتاب بین دې شیدنه مخکري ولتنذروا شتير ورکه ام القران مکی ولالا ومن حولها غچاله شیدنه ګر چا پیر دي مکی ولی ذکر کړه څنګه دا پټوله دنیا کې مقصودی شی مهم اسمه کته دې جن کوړې درې مرکزی نقطه د اسلام مرکز دی اوله قبله را محمد صلی الله علیه وسلم کې پیدا شوی څومره عجیب شی دی وز القرآن ولا لګزرا صفات واوري والذین انسانان یؤمنون بالآخرة چې ایمان لري په آخرت نه ایمان بلري پر قرآن وهم ادوی پر خپل منظور باندې حافظون حفاظتم کوي ساتي آیات دلیل پرې چې کوم انسان د قرآن سره تعلق لري نو منځنه زیات کوي شیخ عبد السلام سے بویلی درس کی وکم درس سبا چې د ملګرو له بیانونو تشریح کوم هغه د شپې تهجد کې ځان سره ځواره اړو سوچ پې کوم دین ورسره د الله نه به دعا وغواړم سبا بیمار پرم د دې زره وګرځي ملګرو لمبه الله د قرآن والا قلب ګور مانځ سره تعلق ساتي د سینې شر لگاتا په شل ملټو کې راوکا به په مناظرم کوا او به کې پدې کیفیت باندې چې پېښنه جمعات کې بشو کې نفلونه نوافل
څنګه خو ګران کار دی کنه قول ثقيل ورته الله به لري الله رب العزت موږ ته د قران او سنت بصیرت را نصیب کړي